الجبار قبس من نور المختار، وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګرانو لیدونکو او ریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. منګ په تیر د سیرت الانبیاء علیه الصلاة والسلام په درسونو کې، خصوصا په د آخرو 3 درسونو کې، ولس اتلس او 19 درسونو کې د سیدنا موسی علیه الصلاة والسلام د سیرت د پیدایښت نه نیولې او تر تقریبا د عمر نږدې آخرو وختونو پورې مونږ د هغه سیرت بیان کې مختصر او لن شانتي ځکه ډېر مفصل کې سړی بیانې ډېر زیات وخت نسی، نو 3 درسونه مونږ د سیدنا موسی علیه السلام د سیرت په باره کې وړاندې کړل. نن انشاءالله 4م درس دی او په 4م درس کې 2 موضوعاتو ته انشاءالله په دې درس کې مونږ اشاره کوو. یو د موسی علیه السلام ملاقات د حضرت سیدنا خضر علیه السلام سره یو دا مسله وړاندې کوو، او د هغې نه وروسته د حضرت سیدنا موسی علیه السلام او د حضرت سیدنا هارون علیه السلام د وفات او د عمر آخري برخه چې کوم یو د هغې ته به انشاءالله اشاره کوو، او که کېدای شو لږ لنډ مختصر شانتې د موسی علیه السلام د وفات نه وروسته د بني اسرائیلو د حالاتو په باره کې لنډه شانتې تبصره کوو چې د هغې نه وروسته بیا څه وشول. انشاءالله دغه 2 موضوعات عمده او دا یو آخري وړوکې تبصره غوندې کوو، او بیا به انشاءالله دا درس خرڅلوو او د سیدنا موسی علیه السلام سیرت به انشاءالله ختم شي. د هغې نه وروسته د نور انبیاء علیه السلام و سیرت ته به بیا اشاره کوو. نو قرآن عظیم شان کې چې یو خاص موضوع ته اشاره شوې ده د سیدنا موسی علیه السلام د ژوند یو خاص خبرې ته، هغې ته موږ انشاءالله اشاره کوو. قرآن عظیم شان کې راځي، او بلکې د دې په خاطر باندې چې موږ د قرآن عظیم شان هغه اصلي قصې ته راشو، د هغې په باره کې لږ مختصر شانتې د احادیثو، د صحیح احادیثو البته په رڼا کې موږ هغې مسلې ته لږ اشاره کوو چې لږ روښانه شي. بیا به دواړه سره شریکو د احادیثو او د قرآن عظیم شان دواړو په رڼا کې چې کومه قصه راوځي هغې ته به انشاءالله بیا موږ اشاره وکړو. امام بخاري رحمت الله علیه او امام مسلم رحمت الله علیه، امام احمد حنبل رحمه الله علیه، امام ترمذي رحمه الله علیه، دې 4 واړو امامانو همدا غټ امامان دي موږ تاسو د حدیثو همدا دي. دوی د عبدالله د ابی بن کعب رضی الله عنه او د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنه د دواړو نه، البته په مختلفو شکلونو باندې مختلفو روایتو په اساس باندې روایت کړي دي، بلکې امام بخاري رحمت الله علیه دغه موضوع د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام کوم روایت چې دی او کوم موضوع چې ده، دا تقریبا په صحیح البخاري کې 4 جدا بابونو کې 4 جدا بابونو کې یاد کړی دی، جدا بابونو کې په کتاب الایمان کې، په کتاب العلم کې دې ته مختلف بابونه ایښي دي، او د هغې لاندې د حدیث به څه ځینې کله مختصر یاد کړی دی او کله ښه مفصل یاد کړی، خو په 4 بابونو کې امام بخاري رحمت الله د حدیث بار راوستی د مختلف موضوعاتو د
استنباط د په خاطر باندې. نو په دې کې اصلي مونږ د څلورو امامانو چې امام بخاري، امام مسلم، امام احمد حنبل، امام ترمذي رحم الله علیهم اجمعین د څلورو په خپلو کتابونو کې د حدیث را نقل کړی، چا مختصر چا ښه مفصل. او ما درته وایي چې امام بخاري څلور بابونه په دې کې ایښي دي. نو دوی یو موضوع ته اشاره کړې ده، هغه موضوع بیا قرآن عظیم شان په سوره الکهف کې بیا باقاعده په هغې باندې تقریبا غالبا داسې 12 آیاتونه په هغې باندې تبصره او بحث کړی دی. نو هغې موضوع ته انشاءالله موږ نن اشاره کوو. دا د موسی علیه السلام د زندګۍ یو خاص اړخ دی، یو خاص پهلو دی چې هغې ته باید موږ اشاره وکړو. هغې کې څه ډېر مسایل شته، داسې مسایل شته چې یو خو د انبیا علیه السلام سیرت موږ ته پته لګي، بلکې د انبیا علیه السلام د سیرت نه موږ او تاسو ته ډېر زیات عبرتونه په لاس راځي. نو هغه مختصر قصه چې کوم ما درته وایي د څلورو امامانو راخیستې، وایي چې یو ځل حضرت سیدنا موسی علیه السلام بني اسرائیلو ته وعظ کولو. د انبیا علیه السلام اصلي عمده وظیفه دا ده چې خپل امتیانو ته او د خپلو خلکو ته هر وخت د ضرورت په اساس باندې هغوی ته مختلف مسایل او مختلف موضوعات چې کوم یو دي هغه وړاندې کړي او هغوی پوه کړي په مسایلو باندې. ځکه دا قاید د رهنما او رهبر دی، دا اسوه ده، دا الګو دی، دا په اصطلاح سره یو نمونه ده، یو ماډل دی انبیا علیه السلام. نو دا د ټول انبیا علیه السلام وظیفه هم دا ده او د دنده ده. نو موسی علیه السلام د خپلې وظیفې د ادا کولو په خاطر باندې بني اسرائیلو ته یو ځل خبرې کولې او هغوی ته وعظ کول او هغوی ته مختلف مسایل بیانول. نو چې کله بیان کړه، په دې بیان کې بس یو د دې افرادو نه یا امتیانو نه یا د دې خلکو بني اسرائیلو نه سړی راجع شو. طبیعي خبره ده، یو مسلې ته اشاره پکار ده. انبیا علیه السلام مونږ د درس په شروع کې چې کله د انبیا علیه السلام سیرت بیانولو یو خبرې ته مونږ هلته اشاره کړې وه چې انبیا علیه السلام چې دی لازمي صفات لري. اول صفات یې دا ده چې دا به معصوم وي، دویم صفت یې دا ده چې دا به بشري، دریم صفت یې دا ده چې دی به د خپل امت او د خپل خلکو بالکل خیرخواهي، او څلورم صفت یې دا و چې دی به بالکل امین او صادق وي. پنځم صفت یې دا و چې قول او عمل به یو شان دی، چې وایي به عمل کې پیدا کوي. او شپږم صفت دا و چې د خپل نبوت په باره کې به معامله کوونکی نه وي، داسې نه چې بس څوک زر و زور ورته پیشنهاد کې بس ورته وایي چې بس رسالت مثال پرېږده، دغه شی راواخله، دا نشي کېدی، دا د دوی شان او د دوی دغه سره نه. او اووم صفت دا ده چې انبیا علیه السلام به تر خپلو خلکو، تر ټولو خلکو ډېر پوه، ډېر ذهین، ډېر هوښیار، ډېر حاضر جواب دا شی ده. نو علم به د نورو خلکو نه ډېر زیات وي، طبیعي خبره ده. او بلکې د دوی استاد چې د الله پاک عز وجل دی، هغه د خپل طرف نه، بغیر د استاد نه، بغیر د مدرسې نه، بغیر د پوهنتون نه، بغیر د ډګرۍ نه، بغیر د هیڅ شي نه، بغیر د شاګردۍ نه، بغیر د تباشیر او تخته پاک او مثل پاک دې شو نه غیر الله پاک هغوی ته څومره ضروري علم چې دی، چې د هغه رسالت او د هغه دعوت صلی الله علیه وسلم مخکې بوځي، هغه ورسره وي، د نورو نه به زیات دي. دا درس په اول د انبیا علیه السلام د سیرت، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت چې موږ بیانولو، هغې کې اول درس دی موږ همدغه شی و چې کم از کم موږ پوه شو چې انبیا علیه السلام څه صفات لري. ځکه صفاتو نه غیر سړی بالکل نه پوهېږي چې اوس پیغمبر چا ته ویل کېږي څوک. نو هغه درس موږ په ابتدا کې اول ځل بیان کړی و. نو دلته هماغه خبره دلته ذکر کوو، انبیا علیه السلام د هغه اشخاصو، د هغو ذاتو خلکو نه عبارت دي چې هغوی په علمي لحاظ باندې تر نورو ټولو خلکو زیات علم لري. نو خبره دا یو د انبیا علیه السلام د صفاتو د جملې نه ده. نو هغه د امام بخاري، امام مسلم، امام احمد حنبل، امام ترمذي چې کوم حدیث را نقل کړی، په هغې کې همدغه خبره دی. سړي سوال وکړي چې موسی علیه السلام ته وایي چې یا نبی الله، یا رسول الله، تا نه بل څوک هم عالم او پوه شته که نشته دی؟ دلته د سړي سوال چې هر څه و، خو البته په دې انسانانو کې بیا د خیال و د سړي چې دکه انبیا علیه السلام خو موږ ویلې چې یو لازمي صفت دا ده چې د خپلو ټول امت د خلکو نه به د دوی علم څو چنده زیات دي، لږ نه بلکې څو چنده به زیات دي. ځکه وجه دا ده چې دا پیغمبر حجت دی، دلیل دی، او دا به د په امت کې به پوه خلک، هوښیار خلک، فیلسوفان، خوب
ډېر دا شمن ډېر نابغه خلک به پکې نو د خو د هغوی رهبر او قائد دی، نو د هغوی هغه څه شکوک شبهات څه مسایل چې ورسره وي د هغې باید جواب ورکړي او په هغې باندې دی پوه شي. که دی پوه نه شي بیا خبره خرابېږي. نو ځکه حجت چې کله ضعیف شي خامخا هغه به نتیجه نه ورکوي. نو دا د الله په حجت دی په دنیا کې انبیا علیه السلام. نو بس دې سړي پوښتنه وکړله او پوښتنه کې غالبا دغه خبره وه چې په انسانانو کې ستا نه بل پوه عالم سړی شته، او اصولي خبره هم دا ده چې نشته، بیخي ثابته خبره ده. نو موسی علیه السلام د همغې هغه په حساب باندې چې انسانانو کې خو الله پاک انبیا علیه السلام تر ټولو اوچت عالمان، غټ عالمان، پوه عالمان، بلکې څو چنده د نورو انسانانو نه چې هلته موجود دي هغوی نه زیات علم لري. نو موسی علیه السلام جواب کې ورته وویل چې نه د ما نه بل څوک عالم نشته. خو دلته خبره پکې دا وه چې هغه سړي چې کوم سوال کړی و د هغې سوال مطابق موسی علیه السلام جواب ورکړ. خو دلته یو خبره دا شوه چې دا په مجموع کې دا خبره چې کوم یو وه دا صحیح نه وه چې سړی وایي چې نه ما نه بل څوک عالم نشته، بلکې قرآن عظیم شان کې یو اصولي قاعده راځي وفوق کل ذي علم علیم. هر سړی چې په دنیا کې څه علم لري د هغې نه به بل د هغې نه بل د هغې نه بل به اوچت عالم وي، خو بیا د ټولو په سر یو بل لوی او عظیم ذات موجود دی چې هغه بیا د ټولو نه اوچت علم لري. هغه انشاءالله په دې مسله کې خپله واضح کېږي چې الله پاک څونه علم لري. نو دا خبره الله عز وجل ته ښه معلومه نه شوه چې اوس خو ای موسی کم از کم تا ته پکار دا و چې ولې خدای تعالی شته، الله پاک شته او ما ته څه پته شته کېدای شي ما نه ډېر علما موجود دي. نو د بخاري شریف کې د بخاري شریف الفاظ چې کوم یو دي هغه دا دي چې الله پاک موسی علیه السلام ته وحی وکړه. بخاري شریف کې هم دا الفاظ راغلي. موسی علیه السلام الله پاک موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې په مجمع البحرین کې زما یو بنده دی د هغه علم ستا نه زیات دی، د هغه علم ستا نه زیات دی. دا د بخاري شریف یو جمله چې راغلې هغه دغه چې په مجمع البحرین کې زما یو بنده دی د هغه علم ستا نه زیات دی. دا خبره ورته وحی کړه. موسی علیه السلام دستي پوه شو چې دا ما چې کومه خبره کړې وه دا په مجموع لحاظ باندې ښه نه وه، مناسبه نه وه. هغه صحیح د سړي د سوال جواب بالکل صحیح و. ته ورته چې ما نه بل څوک نشته په دې انسانانو کې، خو دا ده ونه ویلې چې په انسانانو کې صرف ورته چې نه نشته دی. نو دلته په مجموع کې دا خبره صحیح مناسبه نه وه. نو ځکه موسی علیه السلام ته الله پاک وحی وکړه چې په مجمع البحرین کې یو بنده زما شته چې هغه ستا نه علم زیات دی. نو وایي چې موسی علیه السلام ته چې کله دا خبره وشوه چې داسې مجمع البحرین کې یو سړی شته چې زما نه علم زیات دی، نو دا طبیعي خبره ده. دا د هر انسان هغه چې یو سړی عالم وي پوه وي د علم یو تقاضا هم دا ده. جاهل خلک چې کوم یو دي جهالت یو نښه دا ده، د جهالت یو نښه دا ده چې وایي چې زه د ټولو نه پوه یم بل لا څوک شته چې ما نه پوه وي. نو دا ده. نو د علم یو تقاضا دا ده د پوهې او د هوښیارتیا چې بل څوک عالم وګوري بس د سر شوق پیدا شي چې راشه دغه علم چې دی لري دا هم ته نه یو څه حاصل کړه. دا علم چې څومره زیاتېږي تواضع په انسان کې همغونه زیاتېږي. بس موسی علیه السلام دستي الله پاک نه خواهش وکړه چې ای الله چې دا بنده خو زه ملاقات وکړم هغه نه څه یاد کړم چې دا چې ما نه ډېر علم لري په کار دا دی چې د هغې علم نه زه یو څه برخه حاصله کړم. دلته یو مسلې ته اشاره په کار ده وروسته بیا چې هغې لږ تشریح شي ورته. هغه دا ده چې د علم چې موږ په دې دنیا کې دوه قسمه علوم لرو یا دوه قسمه قوانین لرو. یو ته ویل کېږي علوم تشریعي، بل ته ویل کېږي علوم تکویني. لکه بل ساده ژبه کې وایو یو د شریعت علم دی چې موږ شرعي علم ورته وایو، د شریعت قوانین چې کوم یو دي. یو ته ویل کېږي فزیکي قوانین یا تکویني قوانین یا نیچرل لا چې ورته په د انګلیسي الفاظو کې سړی وایي چې سړی لږ واضح دا خبره واضح شي. نیچرل لا یا طبیعي قوانین یا تکویني قوانین یو دا دي یا دا علوم دي. یو دي تشریع قوانین. انبیاء علیه السلام چې کوم یو دي انبیاء علیه السلام هغوی چون د شریعت خاوندان دي، شریعت د دنیا ته راوړي. په شرعي علوم کې انبیاء علیه السلام تر ټولو زیات علم
علم لري تر ټولو. اوس که دا زه وایم چې تر ټولو دا معنی نه چې د الله پاک نه زیات لري بلکې په دغه خپل امت کې د نورو خلکو د علم زیات دي په خپل امت کې. البته وړاندې به نه ځو چې اوس تر ټولو چې د موسی علیه السلام خبره بیا پکې را نشي نو تر نورو انسانانو ټولو زیاتو علم زیات لري. نو دلته دوه خبرې شوې. یو خبره دا ده چې انبیاء علیه السلام په تشریع علومو کې الله پاک دوی ته دومره علم ورکړی چې د امت د افرادو نه څو چنده د هغوی نه زیات دي. ځکه د هغوی رهبر دی، د هغوی مقتدا دی، د هغوی دپاره الګو دی، د هغوی دپاره قدوه ده. نو ځکه د علم باید زیات وي. بل دا حجت دی د الله پاک، نو حجت باید ښه قوي. نو دا واضح شو. یو قسم بل علوم دي چې هغې ته ویل کېږي تکویني علوم یا طبیعي علوم یا فزیکي علوم یا څه ورته وایي نیچرل لا، هغه قوانین چې هغه طبیعي قوانین دي، هغه علوم چې کوم یو دي هغه علوم بیا د انبیاء علیه السلام پورې مربوط نه دي، د هغې سره کار نشته. داسې لکه دې باره کې یو خبر هغه چې فرښتې یا ملایکې چې کوم یو دي هغوی په تکویني برخه کې کار کوي. په تکویني برخه کې معنا دا چې دا څومره نظام د کائناتو چې چلیږي، دا څومره نظام د کائناتو چې لګي، دې ته یو قوانین شته. دې ته ویل کېږي تکویني یا فزیکي قوانین یا نیچرل لا. د هغې مطابق لمر راخیږي او بیرته پرېوځي، سپوږمۍ او ستوري او بارانونه او د پسرلي کې شیان راشنه کېدل او مني کې د ختمېدل او د انسانانو پیدا کېدل او بیا ځواني او بیا مړه کېدل او بالاخره دا شی ابتدا نه چې روانه تر انتها پورې دا کوم ټول نظام د کائناتو په چلیږي، دې ته ویل کېږي تکویني قوانین، فزیکي قوانین او یا نیچرل لا. هغه چې هغه مخکې چې مونږ ویلې دغه انسانان چې په دې دنیا کې ژوند کوي، د دې تکوین تر داخل کې چې کوم انسانان دوی د هدایت او لارښوونې دپاره بیا الله پاک تشریعي علوم را لیکلي. دغو تشریعي علومو رهنما او معلم ښوونکی او استاذ چې کوم یو دی هغه انبیاء علیه السلام دي. تشریعي علومو دپاره تکویني علومو کار چې دی دا د الله پاک په لاس کې دی او د فرښتو وظیفه الله پاک هغوی د سپاري دا وکړه دا مړ کړه، دا ژوندی کړه، دا پیدا کړه، دا لرې کړه، دا ختم کړه، باران وکړه ورځ دې خوا بوځه اخوا بوځه. دا تکویني قانون الله پاک په ملایکو باندې کوي. خو تشریعي قوانین، تشریعي مسایل چې دا د انبیاء علیه السلام مسلک دی. نو طبیعي خبره دا ده چې انبیاء علیه السلام په تشریعي علومو کې، په تشریعي قوانینو کې برخه کې د ټولو نه زیات علم لري. د ټولو نه مطلب د انسانانو نه زیات علم لري. الله پاک نه طبیعي خبره ده نه لري. نو دلته یو خبره چې دغه مسله کې راځي هغه دا دی چې موسی علیه السلام په تشریعي قوانینو کې خو دلیل حجت همدا دی، صحیح خبر همدا ده چې انبیاء علیه السلام په هغې کې د ټولو نه زیات علم لري د بشر د نورو افرادو نه، او بلکې څو چنده. خو په تکویني ساحه کې د دوی ساحه نه ده، د دوی مسلک نه دی، دلته ضرورت نشته. نو څه پیدا ده په دې خاطر باندې په تکویني چارو کې دوی علوم نه یې ضرورت ورته نشته. نو دلته دا خبره شوه چې موسی علیه السلام خو د الله پاک اولوالعزم پیغمبرو په تشریعي قوانینو کې دنه اوچت بل څوک نه و، خو په تکویني قانون کې د سره معلومات نه و، ځکه د ضرورت نه و، نه ساحه و نه د بخشو موږ تاسو تخصص ورته تخصص دا نه و، تخصص د شریعت په دې خاطر باندې هر سړی په خپل تخصصي میدان کې هغه کې خپل کار لري. نو سره د خضر علیه السلام چې کوم یو چې د موسی علیه السلام ملاقات د هغه سره وشو او د بخاري د الفاظو مطابق وایي چې ستان ما یو بل بنده شته په مجموع بحرین کې چې د هغه علم ستانه زیات دی. نو د هغه علم په تکوینی برخه کې و، دا یو شی د خیالي چې د موسی علیه السلام علم زیاتوالی او پورتوالی او هغه چې کوم په تشریعي ساحه کې و، او د خضر علیه السلام د علم میدان چې کوم او تکوینی ساحه و. نو دواړه علوم فرق لري. یو تخصص یو بل یو سړی تخصص لري په انجینرۍ کې، یو سړی تخصص لري په ډاکټرۍ کې، یو سړی تخصص لري په شرعي علومو کې، یو په حدیث کې، یو په تفسیر کې. د هر سړي خپل یو فیلډ میدان چې ورته ویل کېږي. نو د هر چا خپل میدان دی. د انبیاء علیه السلام میدان چې د شریعت دی، او تکوینی برخه چې کوم د فرښتو د ملایکو کې دی، الله پاک ځینې خلکو ته په تکوینی برخه کې څه علم ورکړی تشریع. خضر علیه السلام یو د هغو جملو نه و چې هغه ته الله پاک تکوینی علم ورکړی، ډېر ورکړی او لږ ورکړی، دا د الله پاک پورې خپله مربوطه خبره. اوس لږ خبره واضح وه چې د موسی علیه السلام فیلډ د هغه ساحه او میدان د
تشریع قوانین او شریعت او د خضر علیه السلام کومه برخه چې تکوینی برخه نو د دواړو تخصص بیل بیل په دې خاطر هر یو په خپل تخصص کې د کمال خاوند نو ځکه الله عز وجل موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې زما یو بنده شته چې هغه په یو برخه کې تخصص لري نو تا چې کومه خبره کړې دا ستا په میدان کې صحیح ده خو په ټول میدان کې نه ده صحیح چې بس یو ډاکټر دې ادعا وکړي چې په ټولو شیانو پوهېږم خو صحیح ده ته په تخصص کې معلومات لري یو خپل خو بل خو ډېر زیات تخصصات دي نو خو بیا څوک نه لوسي سړی ډېر زیات ډاکټر دي خو په انجینرۍ خو نه پوهېږي او سړی د ډېر تکړه انجینري خو په ډاکټرۍ خو نه پوهېږي دا چې د خپل تخصص ساحه او هغه میدان فرق لري سره دغه کې لږ احتیاط پکاري موسی علیه السلام په دغه خبره کې هغه کومه خبره چې شریعت په میدان کې وه د شریعت په تخصص کې هغې کې د خبره صحیح وه خو په ټول ساحه کې به د خبره مناسبه نه وه ځکه الله پاک ورته چې ما یو بنده شته نو د بخاري او د مسلم او د امام احمد حنبل امام ترمذي د روایت په اساس باندې نو موسی علیه السلام ویل چې دا خو قتل پکاري دلته نو بس الله پاک ورته ویل چې دا سړی وګورئ او خو دا خو پیدا کېږي دا خو دې کې به زه یو څه هغه درته وکړم هغه دا چې دا مجمع البحرین کې دا سړی اوسېږي او تاسو ورشئ دې په خاطر چې دا سړی تاسو پیدا کړئ نو داسې وکړه چې مایي واخله ځان سره وریتې کوي مایي واخله ځان سره او وریتې کوي دا به خورئ په لاره کې به ستاسو توښه او ذخیره او خوراک وي او چې په کوم ځای کې دا مایي ژوندی شو په کوم ځای کې بس دغه ځای دی همدغه زما د بنده ځای دغه ځای دی بس همالته بیا ولټوي کوم ځای کې به پیدا شي درته چې کوم ځای کې دا مایي ژوندی شو نو بس موسی علیه السلام د خپل شاګرد سره فتح راځي چې یعنې شاګرد زلمی هلک په اصطلاح سره چې کوم یو د سره یوشع بن نون علیه السلام ټولو تقریبا په دې اتفاق دی چې یوشع بن نون علیه السلام چې دی حضرت موسی علیه السلام خو د خور زوی و خوارزاده و او دا بیا د موسی علیه السلام نه وروسته الله پاک ته نبوت او پیغمبري ورکړی د خپل پیغمبري و الله پاک پیغمبر نو دا د موسی علیه السلام شاګرد و او د سره به ګرځېدو نو بس هغه مایي چې کوم یو دوی د خوراک لپاره هغه کړی هغه یې ورید کړی او ځان سره یې واخیستو په یو هغه کې کوم یو چې هر شی چې ورسره وه وسیله هغې کې ځان سره واخیستو بس روان شو نو موسی علیه السلام د خپل شاګرد یوشع بن نون علیه السلام ته ورته ویلې چې ګوره خیال دی چې په کوم ځای کې دا ژوندی شو هماغه ځای موږ هدف مقصد هماغه ځای دی اوس راځو دې خبرې ته چې دا خبره لږ واضح کول پکار دي چې دلته خو په قرآن عظیم شان کې او په حدیث دواړو کې مجمع البحرین دا معنی چې دوه بحرونه دوه سمندرونه یا دوه اوبه چې په کوم ځای کې سره یو ځای شي په دغه ځای کې په دې سنگم کې په اصطلاح سره په دې نوش کې دواړه سره ملاقات کېږي په دغه ځای کې دا عبدا من عبادنا موږ د بندګانو یو بنده الله پاک فرمایي دا به دلته یو دی نښه شو ورته نو بس دوی مایي د ځان سره ورید کړي او روان شو اوس کوم ځای ته روان شو مجمع البحرین خو په دنیا کې بیخي ډېر دي چې ډېر ځایونه کې اوبه سره یو بل سره ملاقات شوي څلور ځایونه مفسرینو کرامو وړاندې کړي دي چې څلور ځایونه داسې دي چې دوه بحرونه سره ملاقات شوي دي یو طرف او بل طرف ته یو لږ جغرافیا چالوسي اسانه خبر کې تاسو خیال یې دی د اروپا او د اسیا او د افریقا په منځ کې اروپا افریقا او اسیا په منځ کې یو لوی سمندر دی لویه بله مدیترانه ورته وایي بحر ابیض سپین بحر یا مدیترانیک په انګلیسي کې ورته ویل کېږي مدیترانه موږ د پښتو کې مدیترانه ورته وایو نو مدیترانه بحر ابیض مدیترانیک دا ټول یو شی دي دا د درې براعظمونو په منځ کې پرته ده یو طرف ته اروپا ده فرانسه او اسپانیا او پرتګال او د خواته د لاندې باندې غړزورو ډیر دي ترکیه او د خواته سوریه او د خواته بیا مصر او بیا لیبیا او تونس او الجزایر او مراکش دا مملکتونه پراته دي دا ډیر غټه بلا ده ترکیه نه شروع ته ډیر اوږده کیسه ده ډیر غټ ځای ده زه ورغلی یم کې ګرځېدلی مدیترانه کې نو دا مدیترانه چې کوم یو دا مدیترانه د نورو سمندرونو سره د اتصال برخه لري په هغه برخه کې چې بالکل غربي برخه ده چې کوم یو غربي شق بحر الکاحل ده بحر الکاحل موږ تاسو ورته یو چې د ناروی نه د شمال نه د شروع د جنوب پورې
د امریکا او د اروپا او د افریقا ترمنځ دا لوی سمندر پروت دی ویل کې بحر الکاهل. بحر الکاهل دغه دی چې د امریکا او د خواته اروپا او خواته امریکا پرته دا د سر د ناروي د سر د شمال نه ولې د جنوب پورې د پروت شمالي بحر الکاهل او جنوبي بحر الکاهل دغه برخه ده. دلته که خیال مې دی بحر الکاهل او د مدیترانې ترمنځ جبل الطارق ورته ویل کېږي. جبل الطارق چې د مراکش او د پرتګال ترمنځ دی. هغه وخت کې اندلس ورته ویلې موږ تاسو په دې تاریخ کې جبرالټر اوس ورته دوی جبرالټر دی خواته مراکش ته دی خواته او دی خواته پرتګال دی. دې په منځ کې دا اوبه د شي تیریږي. دا اتصال نقطه ده. اخوا بحر الکاهل دی او دی خواته مدیترانه دواړه سمندرونه دي دواړه بحرونه دي بلکې سطح د ټول د دنیا د ټولو سمندرونو سطح سره برابر ده ټول ځکه سره اتصال د سره تړلي دي. یو مجمع البحرین دا دی یو ځای دا دی. مفسرینو دا چې ښودلی دی یو چې سړی ورته فکري د بحر الکاهل او د مدیترانې د اتصال برخه چې جبل الطارق یا جبرالټر ورته ویل کېږي یو ځای دا دی. یو خبره شوه. دا خو یو ځای شو. دویمه خبره دا ده چې موږ او تاسو بار دا تکرارو چې د مصر د سودان او د حبشې او د خوا د جزیرة العرب سعودي عربستان او د یمن په منځ کې چې دا سره بحیره ده بحر احمر چې ورته ویل کېږي ریډ سی بحر احمر سره بحیره چې ورته ویل کېږي دا د دشي د مدیترانې نه د شروع ده د سویس کانال بیا د سعودي د بار برخه نه نیولې د یمن تر اخره پورې دا اوږده داسې پرته ده. دې اتصال هلته د مدیترانې سره دی. بیا داسې راغلی دی د بحر هند یا بحر عرب دا چې دا جنوبي برخه کې د موږ او تاسو د ایران او د لاندې خلیج فارس لاندې لوی سمندر پروت دی. بحر اقیانوس دی ته ویل کېږي اخر بلکې بحر هند او بحر عرب چې ناوره به ته نږدې بحر عرب ده چې هند ته نږدې بحر او باقي برخه به اقیانوس نومېږي. دلته هغه بحر سمندر او دلته بحر احمر سره په باب المندب کې چې کوم ځای د حبشې او د هغه په منځ کې دی بلکې ارتریا او د دې خوا نه یمن عدن او دا کوم یو دی دلته په دې ځای کې دواړه سره نږدې شوي دي او دواړه اتصال نقطه ده. نو دویمه نقطه مجمع البحرین دا ځای دی. یو هلته جبرالټر یا جبل الطارق دی بحر الکاهل او د مدیترانې ترمنځ. دلته د بحر احمر او د بحر هند ترمنځ د اتصال باب المندب دی د حبشې او د هغه ترمنځ چې کوم یو دی د جیبوټي او د خواته یمن دغه ځای کې باب المندب دی ته ویل کېږي. دلته هم د اتصال نقطه ده. نو دویمه نقطه دا وښودلې د مفسرینو کرامو دویم ځای شو ده. دریم ځای چې کوم یو ښودل شوی دی هغه که تاسو خیال اورېدلی دا خو ډېر مشهور رودینیل چې نیل دریاب موږ ورته وایو دا اصلا داسې پروت دی. دا حبشه ده بیا د حبشې نه وروسته سودان دی سودان نه وروسته مصر دی بیا مدیترانه ده. موږ په وطنونو کې دا اوبه د شمال نه جنوب ته بهیږي کله جنوب شمال ته بهیږي هر ځای کې سطح جګوالی او ټیټوالی. مصر چې کوم یو دی دغه دې خوا جنوب طرف ته چې کوم دې ته ویل کېږي بالایي مصر یعنې پورته ده ځکه اوبه داسې راځي او دا کوم یو چې د مدیترانې طرف ته دې ته ویل کېږي لاندینی مصر. نو دا اوبه دا رودینیل چې کوم یو دی دا د جنوب نه راځي همداسې راښکته کېږي راښکته بالاخره شمال کې مدیترانې ته پرېوځي. نو چې د پاس نه راځي د اصل سرچشمې نه یو طرف یې حبشه او ارتریا او دا منطقې دي دې ته ویل کېږي نهر ازرق رودینیل ازرق یعنی برګې دا اوبه داسې برګې غوندې ښکاري بلکل سپینې اوبه نه دي. د هغه خوا د کینیا او د دې طرف نه چې کوم هغه راځي د حبشې د هغه طرف نه هغې ته ویل کېږي نهر ابیض نیل ابیض سپین لکه سړی چې ورته ګوري سپینې اوبه ښکارېږي. نو هغه د غربي طرف چې کوم د غربي برخه غربي څانګه د رودینیل چې کوم یو ده چې د کینیا او د دې جیبوټي او د دې منطقو نه سرچشمه اخلي هغې ته نهر ابیض یعنې سپین او دا دې طرف د ارتریا او د حبشې د شرقي برخونه چې هغه خلي سرچشمه خلي دې ته ویل کېږي نهر ازرق برګ یا شین غوندې تک شین غوندې ښکارېږي. دا یو ځای کېږي دا دواړه بر څانګې چې نهر ابیض نهر ازرق نیل دا راځي په خرطوم کې د سودان مرکز چې کوم یو دی دې ځای کې سره یو ځای کېږي دا دواړه. نو خواته نیل ابیض او دې خواته نیل ازرق دا یو ځای کېږي په خرطوم کې. نو دې ته ویل کېږي مجمع البحرین. هغه
دریاب او دا دریاب دواړه سره یو ځای کېږي. نهر مجمع البحرین یو دریم ځای دا شو. یو د مدیترانې او د بحر الکاهل د اتصال نقطه، د بحر هند یا د بحر اوقیانوس او د بحر احمر د اتصال نقطه باب المندب چې کوم یو یمن او د حبشې ترمنځ دا منطقه ده. دریم د نهر دریا د نیل ابیض او د نیل ازرق په منځ کې چې کوم د خرطوم کې سره یو ځای کېږي دا مجمع البحرین. او څلورمه نقطه چې کوم یو د څلورمه نقطه هغه د بحر احمر، دا تقریبا څو ځلې مونږ تکرار ویل چې دا هغه چې کوم یو دی بحر احمر دې ځنه د شروع چې کله هغه ته ورسېږي برې برخه ته بیا په دوه شاخونه ویشل کېږي. یو شاخ یې خلیج سویز ورته ویل کېږي، کانال سویز بیا مدیترانې ته پرېوځي. دا بل شاخ چې کوم یو دی چې دې ته شرقي شمال شرقي برخه ده دې ته بیا ویل کېږي خلیج عقبه چې دا اردن ته او دې خوا ته اسرائیل او دا منطقه ده. دا 200 کیلومتر اوږد دی دا خلیج عقبه چې کوم یو دی سپورت دی اوږد 200 کیلومتر اندازه. دغه د خلیج عقبه د خلیج سویس دې په دا دواړه چې سره یو ځای شوي دې ته مجمع البحرین وایي، ځکه دې خوا ته هم راغلی او دې خوا ته هم راغلی، په دې منځ کې دلته سره اتصال نقطه ده. نو دا نقطې ته ویل کېږي مجمع البحرین. څلور نقطې شوې. ځینې علما او ځینې مفسرینو کرامو د دجله او د فرات غټ سیندونه چې کوم دا په عراق کې په بصرې کې شاوخوا کې د خلیج فارس لږ بر بصرې په شاوخوا کې دا دجله او فرات دام سره یو ځای کېږي، دا مجمع البحرین شو. نو په اصطلاح سره د څلور پنځه ځایونه داسې دي غټ غټ چې دې ځای کې غټ سمندرونه یا غټ دریابونه سره د اتصال نقطه ده. دجله او فرات د اردن الابیض او ازرق، باب المندب د بحر هند، د بحر انوس او د بحر احمر، اول ته د مدیترانې او د بحر الکاهل په منځ کې دا 5 ځایونه شو. دا ټول اوس مجمع البحرین دي. دلته کوم مجمع البحرین ته مطلب دی چې موسی علیه السلام کل مجمع البحرین ته لاړو. په دې کې تقریبا دوه رایې دا مفسرینو اختیار کړي، دوه رایې. ځکه د یو خبره چې سړی دلته واضحه کړي هغه دا ده چې هغه جبل الطارق چې کوم دی بحر الکاهل مدیترانې ترمنځ دا په هیڅ کتاب او په هیڅ سند کې دا نه دی راغلی چې موسی علیه السلام د اخواته کله سفر کړی. نو هغه منفي شو، هغه طرف سفر نه دی کړی. دا تقریبا په ټولو کتابونو کې چې کوم یو لیکلي که بایبل واخلې که دا نور کتابونه دا بالکل دا نه دی ثابته چې موسی علیه السلام د کله د سودان اخواته سودان تونس او الجزایر بیا بالاخره مراکش و دې منطقو ته د دا سفر نه دی ثابت. چې نه دی ثابت نو هغه منفي شو، هغه خو لاړو یو تنه شو. دا بل طرف چې باب المندب د یمن او د حبشې ترمنځ دا چې د بحر هند او د بحر احمر د اتصال نقطه ده، دې په باره کې هیڅ کتاب کې دا غن دی راغلی چې موسی علیه السلام د هغه طرف ته کله سفر کړی. نو هم پکې منفي شو. دوه خبرې. درېیمه خبره دا ده د بل هغه په باره کې چې موسی علیه السلام د عراق ته راغلی او په عراق کې د دجلې او د فرات د سین د اتصال نقطه چې کوم یو بصره ده، دلته په هیڅ کتاب کې په هیڅ هغه کې تاریخ کې یا په هیڅ سوانحو کې دا خبره نه ده ذکر شوې چې موسی علیه السلام د دې خواته سفر کړی. دا هم تقریبا ثابته خبره ده. که هسې یو چا اشاره ورته کړي به، خو دوه ځایونه اوس 5 ځایونه مونږ ویلې، جبرالیټر یا جبل الطارق مدیترانه او بحر الکاهل اخو منفي شو ځکه هغه طرف د بیخي ثابته نه ده چې موسی علیه السلام د سفر کړي. دې خواته د بحر احمر او د بحر هند د اتصال نقطه باب المندب د یمن او دغه په منځ کې دلته سفر نه دی ثابته. دا د عراق طرف ته چې بصره کې چې دجله او فرات سره یو ځای کېږي، دا په دې باره کې هیڅ سند نشته دی چې دې طرف ته موسی علیه السلام راغلی. خو د موسی علیه السلام د اوسېدلو منطقې چې سړی په نظر کې ونیسي نو دوه ځایونه بالکل سړي ته هغه کېږي. یو دا دی چې موسی علیه السلام اوسېدلو په هغه کې په مصر کې، دا طبیعي خبره ده، په مصر کې اوسېدو. مصر او سودان سره هم سرحد دي او په سودان کې موږ وایو چې د خرطوم په برخه کې دلته نیل ازرق او نیل ابیض دا دواړه سره یو ځای کېږي، د اتصال مجمع البحرین شو. نو یو مفسرینو تقریبا یو څو مفسرینو نظر دې ته ترجیح ورکړې ده چې اصل موسی علیه السلام دغلته د نیل ازرق او نیل ابیض
چې په د خرطوم په منطقه کې کوم ځای کې یو ځای کېدو دلته دې لاړ وي، دلته دې خضر علیه السلام سره د ملاقات شوي او تقریبا ډېرو مفسرینو دا خبره تایید کړې ده. دا یو جز شولو چې دغه ځای سید عزیز تفاسیر چې ما ویلې او تفهیم القرآن او ځینې نورو تفاسیرو دا خبره لیکلې چې دغه ځای صحیح ده. او دوی بیا څه وایي؟ دوی وایي چې د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام ملاقات چې کوم یو دی دا په هغه وخت کې شوی چې کله موسی علیه السلام لا هجرت نه و کړی په داخل د مصر کې اوسېدلو. مصر په باره کې موږ تاسو ویلي چې کم از کم د ځوانۍ اوله برخه هلته تېره کړې وه. بیا وروسته د نبوت نه بعد تقریبا د امام قرطبي رحمت الله علیه غدا د نظر دا دی چې 40 کاله د نبوت نه بعد موسی علیه السلام په داخل هغه کې اوسېدلو، په داخل د مصر کې. نو دا علما چې دا نظر لري چې په نیل ابیض نیل ازرق د خرطوم په منطقه کې موسی علیه السلام د خضر علیه السلام سره ملاقات شوی، نو د هغوی یو نظر دا هم دی چې دا د هجرت نه مخکې رسول یا موسی علیه السلام چې کله پیغمبر شو د پیغمبر بری د نبوت او د هجرت ترمنځ دا پیښه شوې ده. په دغه وخت کې موسی علیه السلام اصل ملاقات شوی د خضر علیه السلام سره. یو دا خبره دې کې یو ډله مفسرین په دې کې دي. دویم ډله مفسرین وایي چې نه دا خبره د هجرت نه بعد شوې ده چې موسی علیه السلام د مصر نه وتلو او د بحر قلزم نه تیر شو دشت سینا کې په دې منطقه کې اوسېدلو. دا شی هغه وخت شوی دی او هغه تقریبا د زندګۍ اخره برخه معلومیږي. په دشت سینا کې خو بني اسرائیل باقاعده 40 کاله اوسېدل موسی علیه السلام د دوی په منځ کې، دا واقع دلته شوې ده. نو دلته چې شوي نو موږ خو مخکې تقریبا درس کې ویلې چې دغه دشت سینا د خلیج سویس او د خلیج عقبه په منځ کې دا منطقه چې دغه دشت سینا. نو دلته خو موږ ویلې چې یو ځای د دوه بحرونو د اتصال نقطه هم دا د خلیج سویس او خلیج عقبه، دا دواړه په دغه ځای کې سره یو ځای کېږي په دې نقطه کې. دغه نقطه ته ویل کېږي مجمع البحرین. نو کچیرته خبره ده شي چې دا په د قبل از هجرت دا خبره شوي نه بیا هغه خبره صحیح ده چې کومه په نیل ابیض نیل ازرق کې ده هلته ملاقات د موسی علیه السلام د سیدنا خضر علیه السلام سره شوی ده. او که بعد از هجرت خبرې نو بیا د دې ځای نه تر هغه ځای پورې تګ او بیا هلته مصر کې هلته د فرعونیانو حکومت او دا نو هلته امکان بیا نه و د دې خبرې، نو بیا دغه ځای صحیح ده. نو دوه نقاط شوه په دې دواړو باندې مفسرینو دواړه لیکلي، ځینو هغه لیکلي ځینو دا لیکلي. خو په هر صورت باندې مجمع البحرین یا هغه نیل ازرق او نیل ابیض په خرطوم کې یا دلته د خلیج عقبه او د خلیج سویس ممن د اتصال نقطه چې کوم یو ده چې دا سینا ده او د تور سینا دغه ځای کې ده کوی تور چې په دغه منطقه کې تقریبا نږدې پروت دی. نو طبي خبره سړي ته نظر هم دلته ګرځي موسی علیه السلام خو دلته نږدې و، طبي خبره دغلته به سفر کړی دلته به لاړې. نو دا دوه خبرې شو. دغه دوه ځایونه اتفاقي خبره تقریبا دغه خبره ده چې دغه دوه ځایونه دي. ما درته وایي چې مفسرینو دا 15 ځایونه په نښه کړي ګوته کړي، خو دغه دوه ځایونه بیا د مفسرینو ترمنځ دي یا دلته یا هلته. ښه اوس موسی علیه السلام اوس خبره بېرته راځو ته. نو موسی علیه السلام چې کله دا خبره واورېده نو بس الله پاک وایي زه مجمع البحرین ته لاړ شو یا که د هجرت نه مخکې شي نو خرطوم ته لاړلو، هلته د خضر علیه السلام سره ملاقات وشو. او که بعد از هجرت د هجرت نه وروسته خبرې او د فرعون د غرقېدو نه وروسته خبرې نو بیا به دغه ځای چې په کوم ځای کې خلیج عقبه او خلیج سویس سره یو ځای کې دلته وایي. نو بس موسی علیه السلام د خپل شاګرد سره روان شو، حرکت یې وکړ. نو نقطه الله پاک ورته وښودله. اوس خو موږ ته دا مشکل پیدا شوی دی چې موږ وایو چې مجمع البحرین به کوم ځای، هغه ته خو دا مشکل نه و. الله پاک ورته وښودله چې به لاړ شم فرانکي زیات لکه موږ او تاسو یو وروسته چې ډېر وخت تېر شي بیا د خلکو دغه شي دا به کوم ځای و، ځکه هغه د ځای نوم خو یو داسې نمونه په دې تاریخ کې شته چې ډېر هغه یې کړي. یو مثال زه درته وایم، زه ما یو وخت کې نصاب د تعلیمي نصاب کې کار کولو نو یو چا تاریخ لیکلی و نو واقع شوی و په ترکیه کې د ترکیه په داخل کې. او کله چې هلته لیکلي در دانل هلته یو ځای دی چې د تورې بحیرې نه چې سړی راځي باسفورس ابنا د استانبول په منځ کې راځي، د خوا مارموره ده، د مارمورې او د دې مدیترانې د اتصال مدیترانې نه بلکې د مدیترانې په بر سر کې یو بله بحیره د بحیره آژا ورته ویل کېږي یا ډینز ورته آژا. د دې دواړو د اتصال منطقه چې کوم یو ده دې ته در دانل ویل کېږي. زه هغې ځای ته لاړم په کښتۍ کې پکې ګرځېدلی یم باقاعده. نو هغه ځای نه زه خپله په کښتۍ کې پورې وتلی یم دا در دانل کې، او بلکې ټول طرفونه مې دواړه طرفه مې کتلي دي اندازتا چې څومره دي. موږ کښتۍ کې سوارو شو اخوا ته تېر شو چې وګرځو دواړه طرفونه ښه کافي وګرځو. هلته ډېر سخت جنګ شوی دی. په لومړي جنګ جهاني کې
هلته ډیر شدید ترین جنگ شوی دریدانل کې هغه ته چانکله ویل کی هغه ولایت چانکله په نامه یادېږي 2.5 لکه تاسو فکر کو 2.5 لکه ترکان شهیدان شوي 2.5 لکه ترکان پکې شهیدان شوي په دې جنگ کې دا لومړي جنگ جهاني کې او 2.5 لکه د انګلستان او فرانسې او د یونان او د دې خلکو 2.5 لکه الته باقاعده هغه موجود دي او د ترکیې شهیدانو قبرونه هم الته شته دریدانل کې دا چنکله کې دا اوس مې دا خبره دا ما دا کتاب ما تر چاره ولګل چې دا اصلاح کا ما د اصلاح کا نو ما خپل ته چون سفر کړو دا شیم خو ماته معلومه نو د دې سړي ته دا دریدانل ناشنا خبره وه ځکه چې چا نه یې اورېدله ډېره مشکله وي نو ما هم که لیدلی نه وی کېدای شي ما ته به هم څه مشکل وي چون ما تاریخ لیکلی و په دې کې مخکې ما ته معلوم چې دریدانل چیرې او رودینل چیرې دی نو دا چا چې دا تاریخ لیکلی دی دې تاریخ کې دغه دریدانل رودینل باندې لیکلی دی رودینل لیکلی و هغه تاریخ کې دا ما ته ډاکټر صاحب پی ایچ ډي لري نو هغه ما ته راولېږه چې استاده که دا شاید هغه کې اصلاح کې نو چې زه په اصلاح مې شروع وکړه داسې ډېر تقریبا یو 10 داسې غلطیانې مې پکې پیدا کړې د هغه په لحاظ باندې د جغرافیه په لحاظ باندې چې هغه شی به یو ځای کې و ده به ظالم بل سړي به بل ځای لیکلی و یو ځای په یونان کې و یونان کې او ده لیکلی هندوستان کې او هغې وجه دا وه چې دا نومونه یو اما سړی ملامته غریب نه و هغه نوم په بیا ما چې کله په ګوګل او په دې کې ریسرچ پسې کول د هر شی چې راغله ما دستي پکې ریسرچ وکړ نو یو نوم عین نوم په هندوستان کې و عین نوم په افریقا کې و عین نوم په یونان کې و خو دا کله سړی باید دې ته فکر وکړي چې دا واقع په کوم ځای کې شوې ده نو همغه ځای باید په ګوته کړي هغه واقع شوی و په ترکیه او یونان په منځ په دغه ځایونو کې نو دې سړي لیکل هندوستان ما ورته وایي چې لږ عقل پکاري که نه چې سړی لیکي واقع شوی ده په یونان او په ترکیه کې او شاید یې لیکلی په هندوستان کې دا په کوم هغه یو ټوکه را په یاد شوه چې هارون رشید په وخت کې هغه یو کتابونه لیکلي چې یو سړي ته ورته شاګرد ته ښه تربیه کړي چې په ډېر هوښیار نه پوهېږي نو هغه ډېر زیات تعلیم ورته ورکړي بله ورځ هارون رشید ته راوستو چې سړی خو به ښه تربیه کړی دی نو هغه ورته وایي چې څنګه وایي چې هر شی معلومولی شي نو هغه دا ګوته دا خپل ګوتې لاس نه خلاص کړل دی په دې موټي کې ونیوله نو ورته وایي چې دا څه شی دی نو هغه ورته ویل چې ګرد دی منځ یې سوری ښه نو څه شی دی نو چې ګردم دی او منځم سوری دی د ژرندې پل دی هغه ژرند چې ماشین چې اوړه کوي د هغې پل دی نو هغه هارون رشید استاد ته ورکړه چې خلاص کړه چې ګوري چې ګوته ده دا ګوته رنګ چې موږ تاسو ورته ویل کېږي انګشتري ورته ویل کېږي نو استاد ته مخ ور واړولو چې سړی خو دې ډېر ښه تربیه کړی چې شی دی ګرد او منځ سوری دی خو دونه خو عقل په کار دی چې اوس زما په لاس کې د ژرندې پل ځایږي ژرندې پل دومره شی دی چې 3-4 کسان یې جګولی نه شي ما په لاس کې کله ځایږي هغه استاد خو ډېر هوښیار سړی استاد ورته ویل چې ما خو شیان خو ټول صحیح درته وي خو دا خو د عقل پورې اوس مربوط خبره وه چې دی خو باید دونه عقل لرلی چې دا اوس شی دی که نه دی نو هغه سړي چې کتاب لیکلی و هغه دا دردانل لیکلی و دردانل هغې ته خو زه ورغلم په کښتۍ کې باقاعده سور شوی وم کې نو ده رودینل لیکلی دی او دی ملامت نه و دردانل سړي چې اورېدلی نه هغه فکر کوي دا به غلطي شوي نو رودینل لیکلی دی نو کتاب چې ما وکړو لاندې مې ورلاندې ولیکل چې دا واقع شوې ده په دې ځای کې ظالمه دی خدای خو اول جنګ جهاني خو په دلته شوی او دلته جنګ دونه 15 لکه کسان پکې مړه شوي او تا ظالمه دی خدای رودینل لیکلی رودینل په کوم اسمان کې دی ته په کوم ځای کې لګیا یې نو دا داسې مطلب مې دا و چې کله دا هغه نمونه سره ډېر نږدې شي هغه شي بیا سړي سره هغه کې وروسته بیا خلک هغه شي کنفیوز شي چې اوس دا دی او که دا دی کوم ځای وروسته هغه ساعت کې خو څه خبره نه دریدانل کې چې کوم جنګ شوی دی خو شوی دی هلته خو حقیقت خبره ده د دونه کسان پکې مړه شوي هېڅ اشکال نشته اوس دې سړي چې دا تاریخ لیکلی ده ته اشکال پیدا شوی د رودینل به یې که دریدانل به یې ما بیا لاندې هغې ورنیولو چې دا رودینل دی دریدانل دی او دا دریدانل هلته مې لږ باقاعده یو 2 کرښې ورسره لاندې ولیکلې چې بیا هغه نه شي تقریبا ما درته یو 10 غلطیانې ما په جغرافیوي لحاظ په هغې کتاب کې او کتاب د نصاب کتاب هغه کې په دارالعلوم کې لوستل کېدلو په 14 سن کې د تاریخ کتاب نو ما وروسته بیا هغه استاد هغه ډاکټر صاحب ته ورته ویلې چې ډاکټر صاحب که داسې خلکو باندې تاسو کتابونه لیکئ دا خو به ډېره مشکله شي لږ کم از کم فکر کول پکار دی چې شی لیکل کېږي هغه ویلې خو ما ته ویل چې استاد خو همدې خاطر مې در ولېږلو چې ته وګورې ته اصلاح کې نو کله دغسې نقاط راځي د مجموع البحرین په باره کې مې خبره وکړه نو موسی علیه السلام ته څه مشکل نه و هغه ته خو پته وه چې بس دریدانل کوم ځای وایي د مجموع البحرین کوم ځای دی بس روان شو هماغه ځای ته ورسېده
چې په کوم ځای کې خضر علیه السلام موجود و. دا خضر علیه السلام د موسی علیه السلام مسله چې کوم د امام بخاري رحمت الله د ابی بن کعب رضی الله روایت را نقل کړي چې د دغه عبد من عبادنا چې الله پاک هلته نوم نه دی اخیستی، په قرآن شریف کې نوم نشته. دې نه مطلب خضر علیه السلام دا د بخاري حدیث دی، ابی بن کعب رضی الله روایت دی. او دا دغه موسی نه کوم موسی مطلب د موسی علیه السلام دی، بني اسرائیل موسی علیه السلام چې کوم دا ته مطلب دی، بل موسی نه دی. ورسته به دا خبره رام شي چې خضر علیه السلام ته پوښتنه وکړه چې ورته ته څوک وې؟ زه موسی کوم موسی د بني اسرائیل بس سید. بیا خبره واضحه شوه. نو ابی بن کعب رضی الله دا روایت بخاري را نقل کړی ورکې. نو بس دوی روان شو هلته چې فکس هماغه ځای ته ورسېده چې په کوم ځای کې خضر علیه السلام اوسېدلو. خو داسې خو ناس نه و چې ورسړی ورته وګوري چې دغه دی، خو هلته خو ډېر علاقه وه، نو بیا لټول پکار وه. نو په دې ځای کې موسی علیه السلام چې کوم یو دی بس هماغه ځای کې چې کوم ځای و هملته نږدې هغه ځای کې بس یو تیږې ته یې داسې دمه وکړه. سړی چې ډېر ستړی شي، کله کله سړی په ولاړې ویده شي، کله په ولاړې سړی ویده شي. یو وخت کې موږ عمرې ته لاړو، ډېر ستړي شو، نو ماستن مانځه باندې چې ودرېدم نو زه هم په مانځه کې کله په دې ولاړې به ویده شي. او سړی ډېر چې ستړی شي تقریبا 2 شپې 2 نیمې شپې د سفر کې و، نو خوب هم نه وکړی. نو کله په مانځه کې ملا به قرات ویل، زه به پکې ویده وم، یا کله داسې ولاړې باندې هغه لمونځ نه ماتېږي چې بیا فکر ونه کوي چې هغه شي. نو بس داسې حالت راشي. نو دی همدلته چې کېناستو بس سړی ستړی بس ویده شو. نو خو شاګرد خو یې پوه کړی و چې ګوره چې په کوم ځای کې مایي ژوندی شو همدغه ځای دی. بس دا شاګرد خو کله کله انسان هغه بس دا یو دم چې دا په کوم شي کې یا په کڅوړه کې یا په هر شي کې د اچولی او دا مایي یو د مخ ورېدو چې هو د بس ښځې وکړه، بس د اوبو ورننوتو، د اوبو په غاړه ناست و، لکه هغه د سمندر په غاړه باندې یا د اوبو په غاړه باندې بس مایي همداسې نیغ خیز کړو، بس ټوپې کړې د اوبو ته. خو تعجب خبره دا وه قرآن عظیم شان کې عجبه ورته راځي. هغه دا دی چې د مایان چې اوبو کې ګرځي، خو اوبو کې ګرځي، خو اوبه شاوخوا تېره تاوي. دا مایي چې دا ورید شوی مایي چې کله د اوبو ته ننوتو نو بالکل لکه هغه تونل سورنګ چې موږ تاسو ورته داسې تونل غوندې ورته جوړ شو. نو اوبه به داسې سوری شوې لکه منځ کې به دا مایي تلو، اوبه بېرته پرې نه و یو ځای کېدلې، دا باندې سوري کې تلو وړاندې. نو دا یوشع بن نون علیه السلام دې خبرې ته تعجب وکړي چې دا نور ټول مایان خو چې اوبو کې ګرځي، خو اوبو شاوخوا ورباندې او دی پکې ګرځي، په سارې خوا ته راځي، خو پوه جوړ شوی هم دې دپاره. دا خو عجیب تعجب خبره دا ده چې بالکل لکه تونل غوندې سورنګ ورته جوړ شو. دې سورنګ کې داسې لاړ په همدې چرت همدې هغه کې په اصطلاح سره خیال هغه کې و چې موسی علیه السلام راویښ شو. اوس خو ده ته ویلي و چې ګوره چې کله دا ژوندی شو نو ما ته به وایي. ده په همدې چرت کې په دې هغه کې خبره په دې باندې تحلیل کولو. نو بس موسی علیه السلام چې راویښ شو ورته چې څه شو، شی پاتې شو، هغه سر یې وخوړو، مایي خو لاړو، خوراک هم لاړو، هر څه لاړه. بس دوی روان شو، ښه پرېمانه لاړه، ښه پرېمانه چې لاړه بس ستړي شو. نو موسی علیه السلام خپل یوشع بن نون شاګرد ته ورته وایي چې سباناری راوړه چې سباناری غورو. سړي سر ته ټک ورکړه چې شی خو پاتې شو که نه. ما غوښتل چې دا خبره تا ته زه وکړم، خو شیطان ما ته داسې وسوسې په زړه کې راواچولې چې زه په دې تحلیلاتو موږ زه کله کله د سیاسي شنونکي کې چې کله شي بیا نو زه څه اسمان او ځمکه سره یو ځای کې څه تاویلات کوي. نو بس دی غریب هم په دې تاویلاتو کې واشو. بس دا شیطان یاد ورته ډېر مسلې وکړې. موسی علیه السلام ورته وایي چې تا ته خو ما ویلي وو که نه چې وایي چې بس شیطان نه یا پانڅاو شیطان، بس شیطان نه یاد وستله، بس ما پته ونه لګېده، بېرته راوګرځېده. بس راتله چې هماغه ځای ته چې کوم ځای کې د مایي ژوندی شوی دلته چې راغله ځای ښه پیدا کړه، ځای خو ورته معلومه ځکه په هماغه هغه باندې راغله بېرته. وایي د هغه کې راځي چې یو چمن و، په دې چمن کې یو سړی پروت و او څادر یې په سر اچولی و. بس همدا و چې هلته بل څوک نه و، همدا سړی و. نو بس موسی علیه السلام سلام پرې واچو، السلام علیکم ورحمت الله. سړي هم جواب ورکړي، وایي چې سر نه څادر لرې نه کړم، څادر یې په سر اچولی، وعلیکم السلام ورته ویلې. چې ورته ویلې څوک یې؟ ته وایي چې زه موسی یم. چې موسی خو یو نه دی، خو ډېر زیات کوم موسی؟ ویل چې د بني اسرائیل. بس دستي راجع کړو، هغه ته وحی شوی و مخکې موسی علیه السلام تا ته راځي او څو ورځې د سره ګرځي، بعضې کارونه کې دنه په اصطلاح سره معلومات علم حاصلوي. سړی ورته راجع شو، چې راجع شو ورته وایي چې خیرت دی، څنګه دی، پېښه را کړې ده. اصل خو دا و چې الله پاک هغه ته ویلي و چې خبره یې کړې ورته چې داسې دې دپاره راځي، خو اچې دې دپاره چې موسی علیه السلام خپل هدف معلوم کړي. دوی څنګه پېښه دې را کړې دلته راغلې؟ هغه ورته وایي داسې زه الله پاک ما ته ویلي چې داسې ما یو بنده دی او ډېر علم لري او تا علم ډېر دی، زه راغلم چې دا ستا د علم نه څه برخه حاصله کړم. کم از کم هغه ورته وایي شته ستا خبره صحیح ده، خو دا کار ځکه نه کېږي چې دا ستا تخصص او زما تخصص سره بېل.
لکه ته ډاکټر یې او زه انجینر یم لکه دا معنا لري. نو زه چې کوم کار کوم ستا په علم باندې برابر نه راځي، ستا په دې طریقه باندې برابر نه راځي، نو ځکه به جنجال به دې راسره چې ته څه کوي. ډاکټر چې څه کوي، انجینر هغې باندې غریب څه پوهېږي، چا ته پچکاري منډي، چا ته دوا لګي، چا باندې په زړه باندې شی کېږي. د انجینر خو بیا بل کار دی، غاټ بلډوزر یې په مخه کړی، غرب غرب خېجي، فرق لري سره داره. نو ما درته مخکې هم دا خبره وکړه چې د موسی علیه السلام بیس چې کوم یهود هغه فیل میدان چې کوم خو شریعت او د تکویني نچرل لا یا فزیکي میدان، نو دواړو فرق سره لرو. نو ځکه خضر علیه السلام ورته ویل چې دا خو ډېره مشکله شي، زه چې کوم کارونه کوم ته د هغې په هغه اصلي هغه نه پوهېږې، ځکه هغه بېل ځان ته یو میدان دی، په دې باندې څه پوهېږي سړی. اوس انجینر په دې پوهېږي څومره سیخ په کار دی، څومره سیمنټ په کار دی، څومره شګه په کار دی، څومره اوبه ورته په کار دي، څه قسم یې ګډول په کار دي، په کوم ځای کې اچول په کار دي. په دې خو ډاکټر سر نه خلاصېږي او د انجینر په دې سر نه خلاصېږي. پچکاري کول په رګ کې په کار دي، په غوښه کې په کار دي، څومره په کار دي، دوز یې څومره دی، سهار غرمه ماښام څونه وخوري په ورځ کې په میاشت کې څومره ده، دا د ډاکټر خبره ده. نو ځکه خضر علیه السلام موسی علیه السلام ورته ویل چې دا به لانجه شي، ځکه زه چې هر کار کوم ته د هغې په هغه باندې نه پوهېږي، فزیکي او تکویني طریقه باندې، نو ته به خامخا اعتراض کوې. ما دا به یو د بل ګریوان سره نیولي، بیا به سره لانجه جوړوي، نو دا کار نه شي کېدی. هغه ورته وایي چې نه بالکل ته چې څه وایې زه انشاءالله در سره طاقت کوم. هغه ورته وایي چې ښه نو چې که ته وایې اصرار په دې خبره کې، ټینګار په دې خبره کې چې نه زه ستا سره اوسېږم څه وخت، نو بیا به نه اعتراض کوي نه به سوال کوي. او د هغې وجه دا ده، زه به دا شیان درته بیا وایم، بیا به ټول چې دا څه کارونه وشو او تا ته ناشنا ښکاره شو او ستا د علم او د تا د تخصص سره په ټکر کې و، او زه درته وایم چې دا زه چې څه کوم دی اصلي وجه دا ده، دا ستا د هغه سره ټکر نه لري، خو ظاهر کې به ټکر لري، ظاهر کې به ټکر یې، خو شی خو یو دی. دا ضروریات چې هغه هم ضرور دی، دا هم ضروري، تکویني قانون هم ضرور دی. زموږ د وجود ټول کارونه، ټول وظیفې، د سترګو، د غوږونو، د زړه، د جګرو، د کولمو، د بلانکي، دا ټول تکویني قانون په حساب کار کوي. خو د عملي لحاظ باندې موږ د شریعت پابند یو، دا فرق لري. خو په دواړه موږ ته ضرور دي، هم تکویني هم تشریعي. تشریعي موږ په عمل کې راوړو، تکویني د موږ دا ټول نظام، دا ټول کائنات د تکویني قانون تابع دي. نو څه اشکال، څه ټکر پکې نه وي، خو ظاهرا خو نه کېږي، ظاهرا خو سړی پوهېږي دا ټکر دی، دا څه کېږي. نو موسی علیه السلام ورته چې بالکل زه حوصله کوم، صبر کوم، زه تا ته اوس راغلی یم، شیان ته نه یادوم. اوس وایي صحیح ده، بس نو ته به د دې نه بعد به نه اعتراض کوې نه اعتراض، نه به سوال کوې، تر څو چې ما درته خپله بیان نه یې کړی، چې بیا درته وایم چې ټول شیان به درته بیان کړم. بس روان شو، فانطلقا، بس دواړه روان شو. چې کله روان شو نو اوس د اوبو نه تېرېږي، بل طرف ته ځي. اوس په دې کې خو مقصد دی که نه، دا تکویني اوس مسایل موسی علیه السلام ته ښیي. بس په کښتۍ کې سواره شو. وایي دا مفسرینو کرام، دا حدیثینو چې کوم حدیث را نقل کړی وایي چې هغه د ساحل خلکو او د غاړې خلکو، د بحر د اوبو د غاړې خلکو خضر علیه السلام وپېژنو. موسی علیه السلام خو نه پېژنو، مسافر و. خضر علیه السلام پېژنو، پلانکی دی. نو ډېر په قدر یې، ډېر احترام یې کښتۍ کې ځای ورکړی او حتی وویل چې کرایه هم ترې وانه اخیسته، ډېر په هغه باندې کېنول. دلته دوه خبرې وشوې. یو خبره دا ده چې دوی کله کېناسته، نو دا څلور امامانو چې کوم حدیث را نقل کړی، امام بخاري، امام مسلم، امام احمد امام ترمذي، دوی وایي چې کله کښتۍ کې سوار شو، کښتۍ حرکت وکړي، په دغه وخت کې یو چینچڼه، عصفور چې ورته ویل کېږي عصفور، موږ ورته چینچڼه وایو، څوک ورته چوغک وایي، څوک د ګنجشک وایي، دا راغله د دې کښتۍ په دې غاړه باندې کېناسته. یو ځل یا دوه ځلې د خپله مخوکه لاندې ټیټه کړه او د لاندې اوبو نه یو څاڅکی به راجګ کړی، دوه څاڅکي قطره او د یو نقرتین ورقتین، چې مخوکه یې ټیټ کړه، خو یو څاڅکی نو سطل خو نه راجګوي، هماغه څاڅکی راجګ کړي. یو ځل یا دوه ځل، بخاري الفاظ داسې دي روایت چې کوم راغلی، چې یو ځل یا دوه ځلې مخوکه ټیټه کړه، نو مخوکه کې بیا ظالم څونه را ټیټ کړي، خو څاڅکی به راجګ کړی. خضر علیه السلام دې ته متوجه و، ځکه هغه غوښتل موسی علیه السلام ته ځینې شیان واضحه کړي چې کومه خبره ده کړې د هغې په نامناسب والي باندې دی پوه شي. نو بس دا چینچڼه چې ټیټه شوه، موسی علیه السلام، خضر علیه السلام متوجه و. خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وویل چې چینچڼې ته ګوره. چینچڼې یو ځل یا دوه ځلې مخوکه ټیټه کړه. نو خضر علیه السلام ته پوښتنه وکړه د موسی علیه السلام نه چې موسی، دا زما او تا علم په دې الله د علم سره په مقایسه کې څومره وي؟
لکه ما ته علم چې دواړو سره یو ځای کې دی الله د علم په نسبت به څومره مناسبت به څومره الفاظ هلته بل قسم راغلي چې ما او تا به د الله د علم نه څومره برخه حاصله کړي خو که چې ساده الفاظو کې موږ بیان کړو هغه دا ده چې ما او تا علم چې را جمع کې نو د الله پاک د علم به څومره فیصدي لکه موږ اوس فیصدي استعمالو په هغې وخت کې فیصدي دونه چا نه پېژنده نو څومره به موسی علیه السلام چې ما پته نه لګېږي که هغه خو یو ځل هلته شوی و که نه نو بس پوه و چې بیا داسې خبره رانونه چې په بل لانجه کړ نه شمه ته چې ما ته پته نه شته د بخاري شریف کې چې کوم الفاظ راغلي دي هغه کې خضر علیه السلام جواب ورکړي اوس خو دی مجبور دی چې هغه پوهېږي په دې مسایلو باندې نو ورته ویل چې ګوره ستا علم مخکې یو خبره وکړه چې د انبیا علیه السلام علم د خپل امت د ټولو خلکو نه څو چنده زیات دي دا یو جز دا خو اوس داسې اولو العزم پیغمبر دی چې دلته چې کوم انسانان شته دي د انسان نه څو چنده د علم زیات دی خو خضر علیه السلام ورته وایي چې علمي زما علم اوس خضر علیه السلام هغه په تشریعي علومو کې متخصص دی او دی په تکویني علومو کې متخصص دی وایي چې زما علم چې ورسره یو ځای کې ستا او زما دواړو بخاري شریف کې کوم الفاظ راغلي دریم الفاظ نور شته وعلم الخلائق بلکې د ټولو مخلوقات علم دی الله نه غیر جبرائیل علیه السلام میکائیل علیه السلام اسرافیل علیه السلام فرښتې ملایکې فیلسوفان مفکرین د دنیا ګډ وډ چې ټول سره یو ځای کې دا ټول چې سره یو ځای کې دا ټول علوم مجموعه د دغه چنچڼې او د دغه عصفور دغه یو څاڅکی دی او د الله پاک علم د سمندر دی دلته د الله پاک د علم کچه د الله پاک د علم اندازه موږ ته پته لګېږي چې دا ټول مخلوقات سره یو ځای کې د دې ټولو علم د یو څاڅکی دی او د الله پاک علم سمندر دی نو د علم کچه پته لګېږي ځکه خو چې الله پاک څه خبره کوي نو د هغې امنا وسلمنا او چې دا د شته علم چې د ټولو مخلوقاتو علم یو څاڅکی ظالمه د خدای نو ستا علم به څه شي تا ته خو هېڅ شی هم نه رسېږي ته خو بیا په یک بریا کښې یا چې دا هم نه در رسېږي نو چې په دا 9.5 میلیارده 9.5 زره میلیونه خلک ژوندي دي او د هغې ځای نه نیولې تر قیامته پورې څونه انسانان پیدا کېږي د ټولو مجموعي علم یو څاڅکی شي نو ظالم د خدای PhD او پوهاند او پروفیسر او مفکر تا ته به څه شی پکې ورسېږي دا یو قرآن عظیم شان کې دی په خاطر چې دا خبره لږ واضح شي قرآن عظیم شان کې د الله د علم په ارتباط باندې یو 2 آیاتونه راغلي او په سوره لقمان کې 28م آیات دی او سوره کهف کې 109م آیات دی هلته راځي لو کان البحر مدادا لکلمات ربه لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربه ولو جئنا بمثله مددا الله پاک فرمایي که چېرته دا اوس فعلي بحرونه چې 3 برخې د ځمکې بحر دی یوه برخه وچه ده دا 3 برخې ټولې اوبه دا رنګ شي او بیا سوره لقمان کې څه وایي والشجر ذو اقلام او دا څه ونې چې په دې ځمکې په دې سطحه باندې دي د ټولو نه قلمونه جوړ شي او بیا منشیان ورته کینی او دا رنګ په دې قلمونو کې اچي او الله پاک ورته وایي چې ولیکئ او ولیکئ او د علم او د حکمت خبرې هسې خبرې نه د علم او د حکمت خبرې او ولیکئ دا بحرونه به هم ختم شي بیا په سوره لقمان کې څه وایي 7 ابحرن اوه بحرونه نور هم ورسره یو ځای شي هغه هم ورسره رنګ شي نو دا ټول هر څه به ختم شي ما نفدت کلمات الله علامه ابن کثیر رحمت الله په خپل ابن کثیر تفسیر کې د دې آیات د تشریح لاندې لیکلي چې دا خبره خو چې الله پاک کړې 7 ابحرن او 2 بحرونه دا د موږ د پوهې دپاره که دا ټوله دنیا هم دا ټول هر څه اوبه شي رنګ ته نه جوړ شي او دا هر څه قلمونه شي نو د الله پاک د علم د حکمت خبرې به خلاصې نه شي نو تاسو فکر وکړئ چې الله پاک څومره علیم دی څومره علم دی نو د داسې غټ علیم ذات نه چې کوم حکم راځي کوم شریعت راځي کوم خبره راځي ظالم د خدای کړتې پکې وکړه کنه چې ته اوس وایې چې شلم قرض دی کمپیوټر قم دی او دې وخت کې دین چې ته ویل کېږي دې وخت کې هغه چې ته ویل کېږي خدای دې تباه که غرق شي ستا علم د هغې علم په نسبت باندې په زربین کې نه ښکارېږي ستا علم په زربین کې ستا دا ډګري په زربین کې هم نه ښکارېږي د هغې ډګرۍ په مقابل کې چې الله پاکي لري نو څنګه بیا کړتې کوي ورته چې بیا خبرې کوي چې دا داسې دی او دا داسې دی اوس موږ خلک په دغه مصیبت کې اخته دي ځان دونه ورته غټ ښکاري خدای دې غرق کړ د تا د علم رتبه او د تا د علم اندازه په زربین کې
نه ښکارېږي او خبرې غټې غټې کوي. یو ټوکه تېر شوی یو سړي جګ تعمیر کې ناست د غزن لاندې توپ د سواري توپ کړي لاندې د کوم سړي په سر رالوېدلی سړي کتلي پاس ورته ویلي چې ظالم زویه وایي چې رتبه دې په هغه کې نه ښکارېږي په زربین کې نه ښکارېږي رتبه دې په زربین کې نه ښکارېږي او نسوار توپ کوي د اپولو نه اپولو هغه ستورکي چې اسمان ته ورځي. دا خبره سړي ته ورپه یاد شي ظالم د خدای د ستا د علم درجه او ډګري په زربین کې نه ښکارېږي او خبرې دونه غټې غټې کوي. نو دلته دا خبره خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته وکړه. موسی علیه السلام پوه شو خبره چې ما کړې وه خو پته خو ولګېده که نه چې ما ویلې چې ما نه بل عالم نشته شیخ خو راووتو دلته که نه اوس بلته پته ورته ول موسی علیه السلام پوه شو یو شیخ خو راووتو دلته ما د خبرې غلطي دلته راووته. سواره شو په دې کښتۍ کې سواره شو. اوس کښتۍ کې په دې وخت کې په لدوني لحاظ باندې یا په تکویني لحاظ باندې خضر علیه السلام ته وحی شوی وه او خبر ورته شوی وه چې دلته پاچا امر کړی دی ظالم پاچا چې کوم یو دی دا د ملک منطقې پاچا چې مجمع البحرین کې هر څوک و هر واکمن هر یو هغه چې و سره ولسمشر بلا چې و نو هغه امر کړی و چې څومره روغې کښتیانې چې دي دا ټول سرکاري کوي. نو نه پته نه لګي چې هلته ولې سرکاري کولی ظالم و بل څه لانجه به وه څه کیسه به وه هر شی چې و خو پاچا حکم صادر کړی چې څومره روغې کښتۍ دي دا ټولې روغې کښتۍ چې دا ټولې به سرکاري کوي او چې کوم روغې نه دي ماتې دي بس هغه خوشکې پرېږدی. دلته خو خضر علیه السلام ته دا په لدوني په تکویني لحاظ باندې حکم شوی چې اوس دغه خلک چې دا تاسو په کومه کښتۍ کې سواره یو ډېر په قدر احترام یې تاسو سواره کړی او بلکې کرایه هم درنه وانخسته دا خلک غریبانان دي او هیڅ شی نه لري دوی د ټولې زندګۍ بس دغه شی دی دغه باندې د پیسې میسې ګټي لکه موږ تاسو یو سړی ټیکسي لري دا ټیکسي چلوي بیچاره د هغه د زندګۍ ټول شی ټیکسي ده نو چې ټیکسي ته نه واخلي خو سړی خو مړ شو نو د غریب سړي نه چې شړۍ پټه کې بس همدی بس نو دې خلکو دغه کښتۍ چلوونکو صرف همدا یو کښتۍ لرله چې دې باندې به د زندګۍ په اصطلاح سره کار جوړ و. نو خضر علیه السلام ته الله په حکم کړی په تکویني لحاظ باندې چې دا کښتۍ خرابه دا کښتۍ خرابه که چې که پاچا راشي ګوري چې کښتۍ خرابه ده هیئت چې راشي کوم کسان چې مقرر دي نو بیا ګوري چې خرابه ده چې ته به تېر شي بس بیا خو جوړول خو څه مشکل نه دي خو یو میخ دوه میخه ته نه وباسه بس هغه به خرابه شي راشي وایي چې دا خرابه ده نو بس چې هغوی لاړ شي هیئت لاړ شي بېرته به سړی هغه شی ټک وایي بس بیا به کښتۍ چالان شي خپل روزي به بندوبست په خضر علیه السلام داسې کار وکړ هغه کښتۍ نه تخته لرې کړه او خراب یې کړه بس لا کښتۍ چې روغه نه ناروغه کړه بس هیئت دپاره چې هیئت راشي وګوري چې بس ناروغه ده. نو موسی علیه السلام چې کله خضر علیه السلام دا کار وکړي دا کښتۍ خرابه کړه نو موسی علیه السلام ورته ویل چې ګوره عجیب کار دی وکړي هغې خلکو موږ څونه په قدر و عزت راسواره کړو په کښتۍ کې بیا دې موږ نه کرایه هم وانخستله او دلته په دې ځای پورې راورسولو په ډېر قدر و عزت باندې او تا د مننې او د احسان په ځای باندې چې تا ته نه مننه کړې احسان د تشکر دی خلکو خپکړه کړی تا خو شی ورته مات کړې که نه تا خو بالکل د خلاف خبره څوک تا ته ښه مېلمستیا او ډوډۍ درکړي ته تر مننه وکړې درستخان په لغته وایي کاسې ماسې دیګ ورته چپه کړې خو څومره بده خبرې. نو خضر علیه السلام ورته وایي چې ما تا ته نه ویلي چې نو به سوال کې نه به اعتراض کې موسی علیه السلام ورته بس صحیح ده رښتیا تا خو ما ته ویلي و چې نه بیا کې خو زه پوه نه شم زما که دا خبره د ما د شریعت او د ما د هغه سره په ټکر ده ولې داسې خبره وکړي کار خو دا ده چې تا سره چا ښه وکړه نو ته هم ورسره کم از کم که نور هېڅ نه وي نه مننه او تشکر خو ترې نه وکړه که نه د هغه او دا موږ او تاسو سنت خبره ده. اوس موسی علیه السلام غلی شو چې ولا رښتیا ما خو واده کړې وه خبره یې یاده ورته په دې وخت کې بس وړاندې لاړه فانطلقا بیا روان شو چې روان شو په لاره کې په دې لاره کې ګرځي چې میدان دی په دې میدان کې ماشومان دي او څوک لوبه کوي څوک کرکټ کوي دا خبره څوک پنډوس کوي او څوک شک بس خضر علیه السلام موسی علیه السلام ورسره لاړو یو ماشوم یې په دې ماشومانو کې ولیدل چې ولید ورغی بس راوینه وروسته سره یې پیتا وکړه بس هېڅ مړ کړه او موسی علیه السلام ته نو غصه ورغله اوس طاقت یې نه کېدو وجه دا وه چې بشریت کې خدا خلاف خبره وه هېڅ اوس دوی پوهېدل هم نه چې دی اوس د ماشوم ګناه څه کړې جرم یې څه کړی دا خو ماشوم و که نه او د ماشوم وژل خو نه قصاص نه مرګ نه قتل نه منصوبه نه اعدام نه قضا او نه څارنوالي او دا هېڅ شی هم پرې نه دي او درسته رسار که سړی دې مړ کړې دا دې څه کار وکړې ته وایي چې دا خو دې بالکل ناشنا کار وکړې که نه دا خو څوک نو خضر علیه السلام ورته تا ته ما نه ویل چې اعتراض به نه کړې سوال به نه کړې
هغه بیا په اس شو چې ما خو رښتیا واده کړی خو دا شی خو د شریعت خلاف وکنه دا کوم تخصص چې موسی علیه السلام لرلو دا خبره خو د دې خلاف دا دواړه خبرې د هغې تخصص خلاف دي. نو بس وایي سیده ما باندې خیر دی نو راته سختي را باندې مه کوه او ما نه کله کله یاده وځي بس خبره. فانطلقا بیا روان شو بس روان شو یو کلي ته ورسېدل. د دې کلو نه منطقه کې به کلي و دې کلي ته چې ورسېدل په دې کلي کې نو خضر علیه السلام او موسی علیه السلام البته په دې وخت کې به وږي شوي وخت تېر شوی و نو به دې خلکو ته ورته وایي چې مونږ مسافر یو مېلمانه یو که څه ډوډۍ موډۍ راکړه د خدای بخیلان نو د خدای بخیلان سره یو ځای شوي و بس هېچ چا هم ډوډۍ ورنه کړه هېچ چا ست یې ورته ونه کړې بلکې ور یې هم نه کړه غوښتنې باوجود یې ورنه بس روان شو. خضر علیه السلام مخ شو موسی علیه السلام شاته وکړې غوسه هم ورغلې ظالمانو یو سړی مېلمه راشي لږ ډوډۍ خو به م راکړې چې ګوري په دې لار کې روان دي چې یو دیوال لاندې ده کله کښلې دا دیوال چې خټ خاورې دیوالي لاندې هغه کوي خوره وکړي ورو بس دا موږ په دا کلیو کې تاسو لیدلي د کلیو کې دیوالونه همداسې او چې وخت په یو دیوال تېر شي طبیعي خو لاندې خوره کوي رالویږي دا دیوال بالکل داسې حالات کې دی چې نور د رالوېدو دی لاندې ځای خوړلی شوی دی. نو دستي خضر علیه السلام چې د دیوال ته وکته موسی علیه السلام ته وایي چاله موسی بس بډې راووهه بس لستون یې راجګ کوي چې څه خبره ده چې دا دیوال دا غورځېږي دا به جوړ کړو که نه. خضر موسی علیه السلام ورته وایي چې خلک دونه ظالم او دونه بخیل خلک و چې سره د دې چې دوی خو مونږ ته ست ونه کې ست په کار وول خو چې ست یې راته ونه کې مونږ ته نه غوښتنه وکړه چې مونږ ته ډوډۍ راکړو دي ظالمانو مونږ ته ډوډۍ راکړه زونه بخیل خلک او ته اوس دلته دیوال جوړوې دا دې خبره شروع کړې ده. هغه ورته خو ما خو درته نه ویلي چې ته به اعتراض او سوال نه کوې. موسی علیه السلام ویل چې وس خضر علیه السلام ورته وایي چې مونږ او تاسو اشنایي نور نه کېږي ته هر کار چې زه کوم او ته اعتراض کوې هر کار چې زه کوم ته اعتراض کوې تا حوصله دلته نه کېږي نور ما او تا سره ګزاره نه کېږي بس خدای په امان بس سره خلاص شه اوس درته وایم. اوس نو خضر علیه السلام ورته وایي چې اوس درته وایم دا ستا په تخصص کې څه خبرې زما په تخصص کې دا سره ظاهر کې ټکر لري په باطن کې ټکر نه لري ظاهر کې ټکر. یو خبره دلته کول غواړم هغه دا ده چې شریعت چې کوم شیان وایي او ساینس چې کوم شیان کشفوي په ظاهر کې دا ټکر دي ځکه یو تکویني دی یو تشریعي قانون دی هماغه د خضر علیه السلام خبره او دا خبره سره یو شی دي. خضر علیه السلام په ساینټیفیک طریقه باندې کار کول او موسی علیه السلام شرعي قوانین نو دا شرعي خبرې چې کوم یو دي دا د ساینټیفیک خبرو سره په ظاهر کې ټکر دي خو په اصل کې نه دي. اصل کې خو د ټولو کائناتو خالق الله دی یو خانه تکویني قانون هم الله پاک راغه کړی دی او بخوا تشریع را لګلی دواړو موجد یو دی را لګونکی یو دی نو ټکر به څنګه راځي صرف په ظاهر کې مو مشکل پیښیږي. نو خضر علیه السلام موسی علیه السلام ته ورته موسی اوس کښېنه اوس درته کیسه وکړم دا 3 کارونه ما ولې وکړه نو تر اوسه خبره نه وه که نه تر اوسه خو موسی علیه السلام ته هېڅ د دې سړي نه خبر نه و چې ولې دا کارونه یې وکړه. هغه کښتۍ مې چې خرابه کړه تا په نظر ستا په تخصص کې هغه ښه کار نه و ستا د تخصص په حساب باندې هغه کار نه و ما وکړې او د هغې وجه اصلي دا وه چې دغه کښتۍ چې د کومو خلکو وه دوی د خپل ژوند دپاره بل هېڅ لاره نه لرله بل هېڅ طریقه بل هېڅ د عاید وسیله نه وه بغیر دغه کښتۍ نه او پاچا امر کړی و چې څومره روغې کښتۍ دي دا ټولې سرکاري کوي. نو بس ما ځکه ورانه کړه تخته مې ترې نه وایسته میخ مې ته نه وایستو چې که پاچا هیئت راشي نو وګوري چې دا خرابه نو پرېږدي دا غریبانو بیرته هغه میخ به وایي تخته به کې بس بیا به کښتۍ چلوي خپل زندگی به پې کوي. نو ځکه موسی علیه السلام ورته وایي چې خو هلته به دې راته ویلي وکړه چې تر دې چې د زه وځورولم نو خو هلته به دې دا خبره ته کړې خو ما درته ویلي چې ته خو صبر کوه که نه دا به ډېرې خبرې راشي. ښه دا خو صحیح شو کښتۍ خو دې ښه کار کړی دا خو ډېر ښه کار شوی دی وایي چې هغه ماشوم دې ولې مړ کړی دا خبره څه قسم. نو خضر علیه السلام ورته وایي چې اصل خبره ده دغه ماشوم چې کوم یو د انجام الله پاک ته معلوم و دې نه داسې یو کافر دلد کافر ته نه جوړېدلو سخت کافر ته نه جوړېدلو چې خپله خو کافر مور و پلار یې د ځان سره خرابول او وایي دا خو ډېر خطرناک سړی و. نو الله پاک اراده دا و چې دا ختم کړي چې د ځان دپاره مصیبت دی د خلکو دپاره مصیبت دی د نه خدا د څه لانجه جوړېده آینده کې د فساد طریقه ورته نه جوړېده نو دا هم لرې کړي د دې په ځای باندې
بیا بل اولاد ورکې. وایي دا خو ډېره ښه خبره، خو هلته به دې راته ویلي وو که نه چې اوس دې راته ویلې. زه خو په دې نه وم پوه چې دا مسله دونه خطرناکه مسله ده، دې بدبخت نه داسې غټ کافر او خر ته نه جوړېږي. نو ښه خبره نه وه چې دا مړ شو. بس خو ورته ویل تا خو به لږ صبر کړی وی که نه. دلته ځینې مفسرینو کرام یو خبره لیکلې په دې ځای کې چې دغه هلک چې مړ شو، د دې هلک په ځای باندې الله پاک دې همدغه مور پلار ته به یو جلۍ ورکړله. دا ځینې مفسرینو لیکلي، ما تفسیر لیکلې دا خبره چې دغه جلۍ لوري ورکړه، یعنې هغه هلک ته یې لاړو لوري ورکړه الله پاک. دې لور د نسل الله پاک 5 انبیا علیه السلام پیدا کړ. دا کوم هلک چې مړ شو او د دې بجای چې کوم جلۍ الله پاک ورکړه د مور پلار ته، د دې د دغه جلۍ د نسل نه 5 انبیا علیه السلام پیدا شو. غټه خبره وکړه 5 انبیا، یو نبي چې دا په نسب کې تیر شي څومره غټه خبرې. نو دا خبره شوه ښه. دا خو هغه دیوال څه کیسه وه، موسی علیه السلام ورته وایي چې دې ولې په موږ باندې هغه کې خټې دې راباندې وکړې. هغه ورته وایي چې اصل خبره دا وه په دې کلي کې یتیمان اوسېدل او یتیمانو پلار د دې دیوال لاندې خپله خزانه، خپل چې څه سرمایه وه هغه د دې لاندې پټه کړې وه، هلته ایښې وه. او چې کله دوی زلمیان شي بیا به دا خزانه وباسي، بس بیا به دې نه استفاده کوي. نو هغه دیوال که راغورځېدلی وی نو خزانه خو رسوا کېده او د یتیمانو د بلوغ او د پوهې نه مخکې به دا شی رسوا شوی. خلک به ټول تختولي وی ځکه خو نه پیدا. هغوی ته خو پلار هغه وصیتنامه چې کومه لیکلې وی شیخ بیا ورته پرېښود چې دلته ما خزانه ده. نو موږ دا دیوال ځکه وکړې چې تر څو پورې دا یتیمان راغټېږي، نو بیا چې غټ شي بیا به هغه شی وګوري چې دلته خو زموږ خزانه ده، راوشي خپله به یې راوباسي، استفاده به ترې نه وکړي. نو که مخکې دا دیوال راغورځېدلی وی خو معنی دا وه چې دا خزانه خو رسوا کېدل، نو هلته خو غله ډېر وو، بس دا په پټ کړي وی ټولې پیسې به لاړې. او وایي موسی علیه السلام ورته وایي چې خو مخکې به دې دا خبر راته کړې وه که نه، زه دې دونه وځورولم تر دې وخته پورې. د درې واړو خبرو ته خیال شته چې په ظاهر کې څه قسم په باطن کې څه قسم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کاش کې موسی علیه السلام لږ صبر نور هم کړی وی، لږ نور صبر کړی وی، چې لږ نور صبر کړی نور ډېر شیان به راوتلي وی چې په ظاهر کې یو شی په باطن کې بل شی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د انبیا علیه السلام په زندګۍ کې ډېر کارونه داسې دي چې ظاهر یو شانی باطن بل شانی. یوسف علیه السلام ساعت غورځول ظاهر کې یو کار، د هغه خرڅول دا ظاهر کې یو کار و، په مصر کې بیا د چا سره اوسېدل بل کار و، په جیل کې اچول بل کار و، ظاهر بل شی، خو باطن کې بیل کار و. باطن کې د ټول پلان د دې لپاره جوړ شوی و چې سیدنا یوسف علیه السلام د مصر باچا او عزیز مصر شي او د الهي او د نبي د حکومت هغه شکل خلکو ته بیان کړي چې دغه ته حکومت دغه ته وایي، تاسو حکومت نه حکومت دغه ته ویل چې عدل انصاف او وروري او د خلکو خیر خواهي پکې دغه ته ویل کېږي حکومت. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی په مکه کې بیا په مدینه کې په ظاهر کې یو شانته وه، د مکې نه په څه حال دی ووتلو، دا ټول د یو منصوبې او د یو پلان جز و چې بالاخره به داسې حالات برابرېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کاش کې موسی علیه السلام لږ صبر کړی وی نو دا شیان به راوتلي. دا هغه خبره وه چې د موسی علیه السلام په سیرت کې مهمه اندازه مونږ ته ډېر شیان دلته راښکاره شو چې د انبیا علیه السلام په زندګۍ کې څه کارونه شوي مونږ ته لپاره د عبرت درس دی، د مونږ لپاره د عبرت قصې دي. نو دا د سیدنا موسی علیه السلام د ژوند یو قصه چې قرآن عظیم شان او په صحیح احادیثو کې چې کوم راغلی و. دا اوس راځو بیرته خپلې موضوع ته چې سیدنا موسی علیه السلام موږ او تاسو مخکې تیر درس کې دا خبره کړې وه چې موسی علیه السلام د بني اسرائیلو سره هغه کوم ځای کې چې په ابتدایي ورځو کې اوسېدلو چې د هغه نه راتېر شو بحر قلزم نه او هلته یې واړول، نو بیا چې کله تورات راغی او دا ټولې کیسې وشوې نو موسی علیه السلام د خلکو ته د جهاد ترغیب و تشویق ورکړ او بالاخره هغه خلک یې تشویق کړه او د هغه کوم ځای چې و د هغې ځای نه حرکت راوکړي کوه هور هی و ورې دلته چې راورسېده په دې ځای کې بیا واړول. دا نو تقریبا د هغې د شتیا نه مخ په فلسطین باندې لاره وه. دې ځای ته چې راورسېدو په دې ځای کې هغه خبره راغله چې د دې ځای موسی علیه السلام 12 کسان فلسطین یعنی کنعان ته ولېږل چې تاسو معلومات وکئ چې د دې ځای د فتح کولو څه صورت کیدی شي. لکه قطعه کشف یې ولېږله چې هغوی هغه 12 کسانو چې 12 راغله 2 کسان یوشع بن نون علیه السلام چې موسی علیه السلام سره سفر کې یو ځای و او کالب بن یقنا
دا دوه کسانو اصلي خبره موسی علیه السلام ته وکړه، نورو خلکو ته یې ونه کړه، ځکه ورته ویل چې خلکو ته یې مه وایي. خو دا نورو 10 کسان چې کوم هغوی په قوم کې دا خبره هغه کړله، رسوا کړه چې داسې غټ خلک دي، دومره خلک دي چې هسې که توره موره هم ورسره نه وي نو 50 کسان چې ورنه تاو شئ چپاګولی نه شئ نو دوی سره مقابله نه شي کېدی. هسې غټې بلا قرآن شریف کې راځي چې دا مفسرین لیکلي چې دا د عاد د قوم خلکو، عادیان د خرماو په شان کأنهم اعجاز نخل خاویه، لکه د خرماو د ډونو په شان باندې غټ بلاګانې چې دونه د خرما په شان دي نو خو به داسې د دروغګوی خبرې 100 ګزه خو بیا لاسه مې 100 ګزه بیا پښې مې نو څه بلا وایي. دې مقابله ده خو واړه واړه موږ د چونګټې خلک خو چې ورته پورته ګوري هم نه شي کېدلی. نو ځکه دا شی خلکو دا چې خبرې وکړي چې غټ خلک دي او د خلکو نه زړه بوټ وایستلو چې دوی سره مقابله کله کېدی شي. هغې وخت خو دا توپک هم نه و چې سړی لرې ترې ډز بوګي راچپی کړي. نو هسې خو د لاس او د کوتک جنګ و، د کوتک کې چې دونه غټه بلا سره په مخامخ شو چې هسې په څپړو ویم نه دي پرېږدي نږدې ځایو کې. نو ځکه دا خلک سخت وډار کړه چې وډار کړه. نو مخکې دې نه چې دا خلک موسی علیه السلام ته راشي قوم کې بس د زړه او د هغه خبرې وکړې، د خلکو د هغه خرابولو، بس خبرې خرابې شوې. بس خلک راغله موسی علیه السلام ته ورته ویل چې بس نه کېږي، ان فیها قوم جبارین، په هغې ځای کې یو جبار او زورور او سوپر پاور موجود دی. هلته چېرته دا کېدی شي انا لا ندخلها ما داموا فیها، چې دا خلک دلته موږ هلته نه ځو. بس موسی علیه السلام ته جواب ورکړي. حتی موږ مخکې هم درس کې ویله چې ځینو مفسرین لیکلي چې سره کېناستل موسی خو غم دی دی په ځای باندې بل مشر ته یې راځي چې مصر ته لاړ شو. بس په دې باندې سره خبره وکړه. موسی علیه السلام ته دا خبره واضح شو چې دا خلکو دا تصمیم نیولی چې اوس لا مصر تښتي بیرته. نو په دې وخت کې موسی علیه السلام ورته وی چې ګورې دغه 2 کسانو چې کوم احوال راوړی دی د یوشع بن نون او کالب، خو دوی خو بله خبره کوي که دوی او بلکې موسی علیه السلام ورته چې ما ته الله پاک وحی کړی، زما سره یې وعده کړې ده چې تاسو خاري پې ورشئ، الله پاک به تاسو ته فتح درکوي. سالي تاسو حرکت د تاسو کار دی او فتح د زما کار دی. ومن نصر الا من عند الله العزیز الحکیم، دا فتح ورکول دا د الله پاک کار دی، تاسو منډه کول د تاسو کار دی. ته منډه کو نور هغه به زه پکې چې حرکت مې برکت دی ویلې، په حرکت کې برکت یو حرکت خو به ته کوې که نه چې که نه چې خوله وازه خوله دې نیولي چې بس خوله کې ډوډۍ راواچو، دا خو نه کېږي، خورې خو به لاس دا خو به کوې که نه. نو تا تاسو وکړئ. بس دې خلکو ویلې چې نه کېږي. دومره زړه ته ایستلی و، دومره د غلامۍ تر دې اثر لاندې راغلي وو چې هلته یې ژوندګي کړې وه. بس ویل چې نه کېږي. اخر موسی علیه السلام ته وویل چې بس فاذهب انت وربک فقاتل انا هاهنا قائدون، مونږ به دلته وو، ته لاړ شه، خدای دې لاړ شي او بس جنګ وکړي چې فتح هم وکړه، بیا موږ ته خبره وکړه، موږ بسترې دربار کړو، بیا به دا شو. او موسی علیه السلام ویل چې دا په څه مصیبت ککړ شو، دا خو د سلطان محمود لټان دي د خدای چې بیخي نه ځي. بس طبیعت یې ډېر خراب شو، ډېر خراب. او رښتیا واقعیت خبره دا ده چې موسی علیه السلام د دې قوم سره څومره زړه خوړلی او څومره تکلیفونه، څومره مصیبتونه او څومره نعمتونه الله پاک د دې سړي په برکت د قوم ته ورکړي و. د فرعون اخلاص کړو، په قلزم باندې را تېر کړو بونه، دلته د سوري تنظیم ورته وکړي، امن وسلوی ورته راړو چې اوبه یې ورته کړې، دا ټول تنظیم ورته برابر کړي او ښه په عزت باندې زندګي لرله. دومره قرآن عظیم شان کې راځي په دې تفاسیرو کې دا خبره لکه چې دومره نعمتونه الله پاک د خلکو ته ورکړه چې هر یو لکه باچا غوندې زندګي کوله، مفته کله چې راتله او مفته کله چې خوړل. او باچا دی نو خان نو توري قسمین لکۍ خو نه لري خان که نه، نه چې مفته خوره مفته هېڅ عموما دې خلکو هم دغه کار من و سلوا خوره اوبه راځه سوری دي خورې حساب نشته. نو موسی علیه السلام ته ډېره غوسه ورغله چې ظالمانو دی الله پاک دومره غټ نعمتونه تاسو هغه کړه او اخر داسې خبرې د نه ووتې. بس الله پاک ته وایي چې الله زما سره خو د خپل ځان اختیار او د خپل ورور هغه را سره شته صلاحیت چې زموږ دواړه چې ته څه وایې همغسې وکړو. خو دا قوم خو ډېر بدبخته قوم دی، دا څه ظالمان خلک دي، دا خو داسې خبرې وکړه چې بالکل د هر څه سره مخالفه خبره ده. نو ففرق بیننا و بینهم، ای الله د ما او د دې خلکو ترمنځ نور بس جداوالی راولي، دې خلکو سره نور حوصله کول سخت دي. نو بس الله پاک وحی ورته وکړه چې دا قوم تر 40 سنتن تر 40 کلونو پر یتیهون فی الارض، بس سرګردانه په دې ځمکه کې ګرځي او درک به نه پیدا کړي. 40 کاله په دوی باندې فلسطین او د کنعان خاوره حرامه ده، نشي بنوتی. چې هر څونه کوشش وکړي وایي چې په تکویني لحاظ باندې الله پاک دا حکم وکړي، په تکویني لحاظ باندې چې په هیڅ صورت هم د خلک فلسطین ته نشي داخله در 40 کلونو پورې. بس په دې وخت کې د کوه هور کې سیدنا هارون علیه السلام وفات شو
همدغه ځای کې چې دوی دلته اوسېدل دی وفات شو. 123 کلونو عمر د دې وخت کې د هارون علیه السلام موسی علیه السلام مشر ورور او مشر ورور 123 کلونو کې د دلته په کوه هور کې بیا وفات شو. بیا څه وخت چې تیر شو څه وخت بیا موسی علیه السلام د خلکو ته ورته وی چې راځئ دې ځنه لږ بر د خلیج عقبه نه لږ بر چې سړی د فلسطین خاورې ته لږ نږدې کېږي دلته یو منطقه موآب په نامه باندې دلته د خلک ټول راوکوچېده او دلته راغله. دا نو بیخي د کنعان د خاورې سره دلته نږدې وه په دې ځای کې. بس موسی علیه السلام هم دلته د خلکو سره موجود خو 40 کاله الله پاک فلسطین او کنعان په دې خلکو حرام کې چې هلته باندې بیرون به ګرځېده خو هلته داخلېدلی نه شو. په تکویني لحاظ الله پاک دا حکم کړی چې دا خلک به نشي ننوتلی، بس چې نشي ننوتلی بیا نشي ننوتلی. بس دلته د موسی علیه السلام عمر پوره شو 120 کلونه باندې مخکې مونږ 120 کلونو په عمر باندې موسی علیه السلام دلته وفات شو. او د یو غونډۍ حدیث کې راځي چې سره غونډۍ په دې غونډۍ باندې د وفات شو همالته قبر دی. بلکې دا نور کتابونو اکثر لیکل چې موسی علیه السلام قبر نه دی معلوم، خو صحیح حدیث دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ماته معلوم دی چې قبر په کوم ځای کې دی. یو سره غونډۍ دی، سره غونډۍ په سر باندې موسی علیه السلام قبر دی په وحی لحاظ الله پاک هغه ته ښودلی. نو موسی علیه السلام وفات شو. دلته یو مفسرین یو خبره لیکلې تقریبا ټولو لیکلې، هغه دا ده چې په دغه خلکو کې چې دا دلته په دې دشت سینا کې اوسېدل چې د 100 کلونو د عمر د چا زیات و، یعنې هغې وخت کې چې 100 کلن و څوک هغه کوم وخت چې الله پاک دا حکم نازل کړي چې 40 کاله به په دوی باندې د کنعان او د فلسطین خاور حرام وي نه به شي تللی. نو د 100 کلونو نه بعد چې څومره د چا عمر و څوک چې 19 کلن 30 کلن و دا ژوندي پاتې شو. د 100 کلونو بعد چې دا ټول مړه شو په دې 40 کلونو کې ټول نسل مکمل نسل چې یو 100 کلن 20 کلن دا ټول پورته خلک چې دا ټول مړه شو. لاندې نسل چې هغه پاتې شو. نو طبیعي خبره دا دی یو سړی چې 19 کلن و نو 40 کاله خو دلته نو دا خبره 50 55 90 ته شپېتو ته ورسېده او د لاندې نسل هم پسې راغی، بالکل فرېش نوی نسل منځته راغی. او موسی علیه السلام وفات شو، هارون علیه السلام وفات شو. دا زاړه خلک چې دا څه خبرې خلکو ته کړې وې چې عمالقه دی او غټ دی او وړ ټول لاړه هېڅوک نه و چې دوی ته اوس کیسه وکړي. نو دا 2 کسان پاتې شو، شعب بن نون علیه السلام او کالب بن یقنا چې اصلي خبره راوړې وه دوی پاتې شو. نو بیا مفسرینو کرام او تاریخونو او سیرت کتابونو دا خبره لیکلې چې بیا دا نوی نسل چې راغی 40 کاله پوره شو. د 40 کال نه بعد الله پاک تکویني قانون چې وجود فلسطین ته نشي داخله دی نو هغه وخت پوره شو. په دغه نه وروسته شعب بن نون علیه السلام الله پاک نبوت ورکړی دی موسی علیه السلام وروسته د په قیادت کې بیا دا نوی نسل ځوانانو بالکل د جهاد او د ولولو هغه لرل په اریحا باندې، اریحا یا جریکو ورته وایي، په دې جریکو باندې حمله وکړه، دا منطقه ونیول، بس ننوته دې منطقې ته. او د هغې نه وروسته فتوحات شروع کړه، تقریبا جنوبي کنعان او فلسطین دا منطقې یو په بل پسې بس فتح کړې او دا منطقې بیا ونیولې او دې ته ننوته. نو الله پاک همغه خبره چې موسی علیه السلام کومه خبره کړې وه دې خلکو ته چې الله پاک به دا مقدس زموږ ارض المقدسة التي هغه کومه چې ځمکه چې مقدسه او پارکه ده برکتناکه هغه به تاسو درکوم، خو لږ وخت به غواړي، دا به ستاسو همت غواړي چې کولی شئ که نه شئ کولی. نو الله پاک وعده پوره کړه چې کوم د موسی علیه السلام سره او د خلکو سره شوی و. د یوشع بن نون علیه السلام د نبوت په وخت کې. نو دې نه به وروسته انشاءالله د نور انبیا علیه السلام او سیرت بیانو درس لږ وګدم شو. الله پاک دې خیر و برکت پکې واچي. الله پاک دې مونږ د انبیا علیه السلام او د سیرت هغه نقش قدم باندې تلل نصیب کړي او د هغوی محبت او مینه او د هغوی آداب ملحوظ ساتل مونږ ته الله پاک نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.